سایکالوجي چا مضمون سایکالوجي تر سایکالوجي کې سایکالوجي خپل د سایکالوجي مضمون نه معلومیږي دا دی ویلو شای نه ده ته به خپل په پوهې سایکالوجي باندې دا څومره خزو سایکالوجیانې ویلي دا ټولې لیونۍ بې سواده دي جناب وطن مل صاحب خیر راغلی ګدر منډه راواله خلک دي خلکو درته راوغواړم خو دا د ښځو سایکالوجي د سړیانو سایکالوجي سره هم فرق لري. خزو سایکالوجي له کومه کړه لیونۍ مه کېږه وایي بیخي لري نه سایکالوجي د خزو اوله راواله ته ډېر مو ورته هغه وکړه موږ دا سبق مبق د دې لپاره در باندې وایو چې د خلکو هغلته یو شوپیس در سره جوړي لکه د موټر په اول سیټ کې ځینو خلکو یو شی ښیي چې موټر بریک ونیسي سر خوځوي شي خو ورته دا د دیموکراسي لپاره هم ښه ده که نه دا د همدې لپاره و چې پکار خو زغ ګرځي به تاویږي که په انجینري کې هم د همدا چیټیس شوپیس ده که په طبابت کې هم د شوپیس ده که په منیجمنټ کې هم ولې په سکرټریات کې ټول هم دوی ناست دي هغه کوم سکرټریات کې هم چې لږ داسې یو څوک ډېر راځي ډیپ ډاون پوښتنې کوي بیا سړی کې کېنوي یو سړی ورسره حتمن کېنولی که ښځه بېچاره اوس ښځه صحیح ده چې ښځه مې سبق دی وایي زه د سبق مخالف نه یم ګورئ زه تاسو ته یو دا د ناقص العقل موضوع لږ تشریح کړي. یو بله پوښتنه هم زه کوم دوی ډېر په د انګلا میرکل نه ډېر نازېږي چې مقصد دی ډېر وخت رهبري وکړه د جرمني قرآن لپاره په دې دومره اته میلیارده شهادیان راوله هغې کې 4 میلیارده شهادیان په دې مځکې کې خوشي کم یو شادي به راسي کوم ملک کې کېدای شي خلک پاچا کړي انګلر ملک کې فقط قرآن که څوک ورته غوږ نیسي که به دې ته چا غوږ نیولی که په امریکا کې دي که په استرالیا کې دي که په جرمني کې دي ښځه سره د دې په خاطر چې شاوخوا ورته همدا مشاورین ناست دي ټرت ولاکتې روکي ټرت پیژنئ دا یې راوستي هلته مثلا 4 زمریان او لیوان دي په چوکۍ نه سره جوړېږي بیا منځ کې وایي چې راځئ چې یو ته هم نه ورکوو په غم سره راوړو دغه بیچاره ښځه ده دا به منځ کې کېنوو بس په همغې فیصله وکړي زه همدا دې دلته ناست دی فیضان صاحب دغه ناقص العقل والناقص الدین په دغه کې څه نظر لري ته؟ ناقص الدین خو نه سم ورته ویلی ناقص العقل خو ښځې دې په دې نه خفه کېږي داسې نه دي چې ناقص العقل دي معنا دا چې نسبتاً عقلاً کمزوري دي او د دې وجه موجوده ده دا داسې نه ده چې بې وجې دي وجه یې دا ده چې سالم عقل په سالم بدن کې دا یو عمومي هغه ده فرموله ده دوی د فیزیولوژي له لحاظه ګورئ خدا وطن مال صاحب ناسته دلته په خبره کېږي مېرمنې د فیزیولوژي له نګاه نه د اناتومي له نګاه نه د هیستولوژي له نګاه نه د قد له نګاه نه د وینې له نګاه نه د مغزو د کپیسیټي له نګاه نه د دې ټولو نګاهو نه نسبت نارینه ته کمزوري دي مثال که موږ تاسو په طبابت کې ګورو و یو نورمال نارینه 6 نه تر 8 لیتره پورې وینه لري یو نورماله مېرمنه له 5 نه تر 6 1 لیتر وینه د هرې مېرمنې د نارینه نه کمه ده 1 لیتر زر سی سی وینه همداسې که موږ بون میرو ته راسو دا اوږدو هډوکو ته چې دا وینه جوړوي او قوت انسان ته ورکوي همدغسې دا کمزوري دي که همدا رقم ته هورمونو ته یې راسې د دوی هورمونونه چې دي پروجسترون او استروجن دي د دې هورمونو خصوصیات چې دي د مېرمنو د هورمون خصوصیات مطالعه ورڅه چټ جی پي ټي کې وګورئ او د نارینه هورمون خصوصیات چې دي دوی د هورمون د خصوصیاتو له امله باید نرمي کمزوري پستی دغسې ده او نارینه باید شخي کلکي جنګي کوي خو کوي چې سوی مغزو د کپیسیټي نه پوهېږم 200 سی سی مغزه کم دي نسبت نارینه ته د مغزو حجم هم ماتر کوي که نه نو حجم یې همداسې بل خو په صورت عموم دا ویلی سو چې مېرمنه یو قسم هغه د انسان د نارینه بل قسم ده دا لکه څنګه مې چې بله ورځ باندې د مور او د مېرمنې ترمنځ دغه محبت درته تشریح کړ یا مې درته وویلې چې د وطن سره مینه او د دین سره مې تشریح کړ د سړیو او د مېرمنو عین رقم رابطه ده ته نسې ویلی
چې دا پلانکي ښځه ډېره هوښیاره ده که پلانکی سړی دا نه مقایسه کېږي دا ویلی سي چې شاه زمینه ډېره زیاته هوښیاره ده که ګل زمینه دوی خپلو کې مقایسه کولی سي خو ته شاه زمینه له نورګل سره نسې مقایسه کولی ځکه دا دوه مختلف مخلوق ده هم د فیزیولوژي په لحاظ خو هغه مې تکرار کړه درته نو دوه مختلف پراډکټونه ته نسي ویلی چې دا ګلاس ډېر زیات کوي ده که دا جام دا دوه مختلف شیان دي ګلاسونه په ګلاسو سره مقایسه کوي دا د ریاضي فورمول ده نو تاسو ولې راجګېږئ ښځه له سړي سره مقایسه کوئ ځکه تاسو یې دغه فزیکي جوړښت ګورئ چې ښځه هم دوه سترګې لري سړی هم دوه سترګې لري نو دا لکه چې د مقایسې وړ ده نه دا انسانان په دوه ډوله دي یو داخلي انسان ده یو خارجي انسان ده بهر نه انسان ده موږ او تاسو د انسانانو د مېرمنې او د سړي بهر جسم ګورو موږ فکر کوو که دا یو شی دي نو راځه دوی سره مقایسه که نه بهر جسم به سره تقریبا مساوي مګر داخل کې د دوی ترمنځ دومره فرق ده لکه انګریزي ژبه او پښتو دا چې تاسو داخل د انسان نه وینئ د ښځې داخل هم نه ګورئ د سړي داخل هم نه ګورئ هغه که روح ده هغه که زړه ده هغه که مغز دي هغه که اندوکراین سیستم د هورمونونو ده هغه که نور فیزیولوژیکي تعاملات دي تاسو نه وینئ نو ځکه تاسو دوی دواړه فکر کوئ چې یو جسم ده یا یو قسم مخلوق ده نه ښځه او نارینه یو قسم مخلوق هیڅ ده نه که د انسانیت له هغه نه یې داسې سره بیل کړو موږ په دې ویلی شو چې انسانان په دوه ډوله دي یو هیومن 1 هیومن 2 یا هیومن A هیومن B داسې به ورته وایو لکه څنګه چې موږ وایو چې انیمل په دوه ډوله دي یو حیوانات هغه دي یو انسان ده صورت عموم باندې موږ وایو ژوندی جسم او غیر ژوندی جسم اول د کائنات په دوه ډوله تقسیمو ژوندی او غیر ژوندی په ژوندي کې بیا په دوه ډوله تقسیمو نباتات او حیوانات په حیواناتو کې بیا په دوه ډوله تقسیمو انسان او حیوان دا به دماغ کشوي بیا په انسان کې بیا په دوه ډوله تقسیمو چې انسان A انسان B په انسان A کې به زه ښځو ته به A ووایم انسان A ښځه سو انسان B نرس بیا که غواړئ چې فردر تقسیم کړم هغې باندې بیا ریسرچ جناب وطن ناصر مهرباني سمه ده معاملې سره واضح ووایئ دا لومړی ځل و چې د علمي ټراک څخه فیضان صاحب تاسو خطا ولاړلاست انسانان یې پر A و B تقسیم کړه زه چې فکر کوم نه دا خو په بایولوژي کې ډېر پخوا مې لوستلي وه دا حیوانات دوه قسمه دي سړه وینه لري توده وینه لري او بیا دوه قسمه دي ستوني فقرات لري او بې ستوني فقرات دي هغه د اناټومي اصطلاحات مې هېر سوي دي نو زه فکر کوم دغه بیا ښه طریقه وه چې تشریح کړي وای نه تا خو دوه طریقو ده هغه خو ارسطو باندې ما انتقاد کړی ارسطو په لسو کټګوریو تقسیم کړي تا په دوو تقسیم کړی ارسطو خو په ارسطو سوی په دې کلاسیفیکیشن باندې ده ارسطو ته چې ارسطو وایي هغه دغه مخلوقات په لسو کټګوریو تقسیم کړي چې هغه ما ټول نقد کړل هغې ته دغه دوه قسمه نه دي دا ممالیا او نه ممالیا دا خو ډېره زیاته وړکۍ خبره ده چې دا نوی کشف ده چې زه درته وایم چې انسانان په دوه قسمه دي داسې ګورئ تاسو کې مشکل دا د جناب وطن مل صاحب دغه ځای کې تان هم همدرد جوړ شي چې تاسو کتابو ته ځئ ما سره به د کتاب نه بحث نه کوئ ځکه زه کتاب ردوم دا کتابونه چې څه وي دا ټول ما رد کړي دي او نور هم ردوم ما سره بل خپل منطق نه غږېږي ته اوس ما ته دا ووایه چې ښځه او نر یو ده ته ما ته اوس ثبوت کړه چې ولې یو ده زه درته وایم د انسانانو خصوصیات هورمون مدیریت کوي ورسې ګوګل کوي هغه چټ جی پي ټي ته ورسې د انسانانو داخل سیستم د هورمون په واسطه مدیریت کېږي ښه کله چې د ما د نر او د ښځو هورمون فرق پیدا کړ پس دلته د دوی خصوصیاتو کې فرق پیدا کېږي کله چې د دوی خصوصیاتو کې فرق پیدا کېږي د دوی عصبي سیستم کې فرق پیدا کېږي پس د دوی په کرکټریسټیک کې فرق پیدا کېږي دا یو د هورمون له خوا نه درته وایم بیا ته نسې ویلی دا دواړه یو دي چې د یو کس د دوو جسمونو عادت بدل سه کواره بدله سوه خصوصیات بدل سول غصه او قهر بدل سه مغزه بدل سول هورمونونه بدل سول ته په کوم حساب دوی ته دوه وایه ته ما ته د دې هغه مشخصات وښیه چې د دوی مشخصات څومره سره نږدې دي او زه درته سره بیلوم نو ته مې اوس د نارینه د وطنمل او د رفیق
د تاسو خصوصیات 99% سره مساوي دي. زه تاسو دواړو ته ویلی شم تاسو سره مقایسه کولی شم، مګرم د رفیق او د شازیه دوی هغه تقریبا 80% سره مختلف دي. حتی دغه درېیم مخلوق چې را پیدا شوی موږ او تاسو څوک ایزاکان بولو، څوک څه بولو. ولې ایزاک له نارینه نه فرق ورکوي؟ د ایزاک فرق له نارینه سره کوي چې دا درېیم مخلوق د ټول وایي درېیم مخلوق. د ایزاک فرق له ښځې سره کوي، مګر د ښځې له نر سره فرق نه کوي. خو د ایزاک فرق له نر سره صرف هورموني تعاملاتو کې ده. د ایزاک هورمون د نارینه د هورمون سره فرق لري. همدغه ایزاک ده چې نه د ښځو هورمونونه ورسره تطابق کوي نه د نر، پس دا موږ وایو دا درېیم مخلوق. په همدغه رقم د ښځې د نارینه هم سره هورمونونو کې فرق ده، خو دا هم درېیم مخلوق. پس انسانان که موږ بیا راخولو په دریو برخو تقسیمو، یو برخه یې ښځه سوه، یو یې نر سه، یو یې دغه درېیم مخلوق دی درې. نو موږ ویلی شو هیومن has 3 categories: human 1, human 2, human 3. دا درېیمه طبقه یې وبخښئ، هغه ته خنثی ویل کېږي. خنثی میل دی، فیمیل دی او خنثی دی. هو آفرین. was the male, female او خنثی. دا تا په کوم لیول، یعنې دغه درې کټګریو باندې د انسانان تاسو ولې تقسیم کړي؟ دا ماته تشریح ولې ورته میل وایي، ورته فیمیل وایي، ورته خنثی وایي. دغه انسان که په تا کلاسیفیکیشن کړی چې ښځه او نر او خنثی دي کړی، د کومې وجې نه دوی تا بېل کړل؟ ته به اوس ماته دا وایې چې تا د کومو خصوصیاتو له امله دا درې کټګرۍ باندې تقسیم کړل. دا خصوصیات تشریح چې تا خپله پیدا کېږي او معلومیږي چې دا یو قسم انسان نه ده. تی اوس راته دا درې کټګرۍ ولې تا پیدا کړل؟ ښځه ولې ورته وایې، سړي ته سړی ولې وایې، خنثی ته خنثی ولې وایې؟ جناب وطن مقصد دا تشریح خپله دې سوال جواب. هو دا په طبیعت کې خلقت یو مجموعه د ازدادو ده، نه چې په انسانانو کې مجموعه په مجموع کې ټوله ازداد دي. پس نر او ښځه ازداد دي، او ازداد بیا په خپل ځان کې مخالف نه دي، همکاره دي. ازداد دشمن هم نه دي، مخالف هم نه دي، یو د بل همکاره دي. او خنثی خو نو په دې اصطلاح ده چې هغه پخوا وختونو کې په یوه خنثی سره ثابت شوي وه، اوس خنثی نه یې. داسې پېښېږي چې د ده آله تناسلي تر سکین لاندې بند وي، تر پوست لاندې. که هغه جراحي صفته فعالیت کې دی، په خنثاو کې نه یې نه ثابت نه نه شوي. نه خو پیږي جناب وطن مقصد تا معلومات په دې مورد باندې په ډېرې بخښنې سره کم دي. دغه ته یوازې د دې دریو جسمونو په اناتومي باندې پیږي یا په فزیکي حالت باندې پیږي. ته فزیکدان هم دې کې وغږېږه، ته په بایوکیمستري نه خبر د انسانانو دماغ ته د بحث فرق دا ده چې ته په دې دریو کټګورو په فزیک یا په اناتومي غږېږي. او ما مخکې دا وویلې چې تاسو موږ انسانان کوم چې ډېر ډیپ ډاون انفارمیشن نه لرو، موږ فکر کوو چې دغه کټګرۍ یوازې په فزیک سره جدا شوي. په فزیک باندې د انسانانو په خصوصیاتو کې تغییر نه راځي. دغه تغییرات چې موږ ګورو، او موږ مثلا تا او دماغ غږ کې فرق ده، او د ښځو او دماغ تا غږ کې فرق ده، او د خنثی او د ښځو په غږ کې فرق ده. دا په فزیکي لحاظ نه ده، دا په داخلي لحاظ باندې دی. انسان په داخلي سیستم کې فرق ده چې موږ په ټون باندې فرق کړی، تاثیر کړی. نو دغه وجه ده چې ته چې کومه خبر کوې دا ډېره سطحي او ډېر وړوکی تغییر دستې وینې. په داخل د انسانانو کې دومره زیات تغییر ده چې ته به ورته دا رقم حیران پاتې شي او به وایې چې واو. حتی زیاتره طبابت هم په دې نه ده پوه شوی چې دا څه رقم ته موضوع ده. دا بیا ډېره زیاته جینیټیک کېږي، کروموزومو ته ځي، ډي ان اې ته ځي، او فارته دا مخکې ته ځي چې موږ او تاسو کروموزومو ته ځو. مثلا په کروموزومونو کې 23 جوړې دي، یوه جوړه د هغه کروموزوم ده چې دا جنډر منډر په معلومیږي، چې دا 22 نورې جوړې د انسانانو په خصوصیاتو باندې کار کوي چې د نر او د ښځې او بل خصوصیات هم سره معلوموي. نو په دې وسیلې باندې دا خلک چې د نر او د ښځې په فرق نه پوهېږي، یا د خنثی او د نر او د ښځې په فرق نه پوهېږي، دوی یوازې فزیکي فرقونه درته ښیي. مثلا لکه تا چې ویلې چې د دوی پینس هلته مثال باندې چې را خلاص هم دی نرس، نه هغه به هم را خلاصي، بیا به هم نر نه وي. ولې؟ ځکه چې د هورمونونو مسله جوړه نه ده. او دغه چې کله کله موږ او تاسو دغه هغه کوو ټرانسجنډر،
د ترانسجنډر غټه مسله دا ده چې دغه جای ته نه راځي کله چې دغه دوی ته ویل کېږي چې دوی هغه دي قانوني حق لري او په دین کې دوی ته یوه لاره پیدا کوي هغه وجه دا ده چې کله د کوم یو کس داخل سیستم د نارینه نه وو یا د کوم کس داخل سیستم د ښځې نه وو هغه ډېر زیات مهم ده دغه باندنی سیستم یې ورته جوړولی سي دوی داخلي سیستم نشي جوړولی چې دا خلک ورسره په غضب ککړ دي نو همدغه وجه ده چې هغه سیستم جوړ نه سي دا باندې فزیکي چې ده دا ډېر زیات معنا نه لري جناب وطن مرسي مهرباني زه فکر کوم تاسو یو بل مهارت د طالبانو ملایان څه زده کړی دی مسأله تونې مغلقه کوي چې بیا طرف مقابل یا څوک چې تاسو ته غوږ نیولی دی هغه په موضوع کې ورک کوي نهایت ډېره تشریح کوي لکه ملایان چې مسأله تشریح کوي په هر صورت خو زه فکر کوم چې بیا که راستو زه خو بیولوژي باندې ډېر نه پوهېږم دا صحیح خبره ده البته په روانشناسي کې بیا اووه پرسونالټي دي بیا هغه پرسونالټي په نرو په ښځو کې مشابهتونه لري خو که د بیولوژي د نګاه ورته وګورو خو په میډیکل د یو ډاکټر ساینټیسټ د پوینټ اف ویو څخه دواوې 99% عین دواوې کالونو کله امکان لري چې بیولوژي دې متغیر ولري ولې عین دوا ولې افیکټیو ده 1% 0.1% دوا د نرو د ښځې دپاره فرق کوي هغه په دې سبب چې دوی بعضې وختونه حمل لري هغه دوا اجازه نه جناب ورته وطن مرسي دوا انسان ته نه ورکول کېږي دوا میکروب ته ورکول کېږي په دې باندې ډېر سر نه ده خلاص موږ دوايان انسانانو ته نه ورکوو موږ دوا میکروبو ته ورکوو چې میکروبونه مړه کړي بکټریاوې مړې کړي ویروسونه مړه کړي مثلا زخم که جوړیږي هغه د انسان وینې ته ورکول کېږي چې دا د موږ تاسو بلډ د آر بي سي سره کم ته مدیریت کړي ډبلیو بي سي سره کم ته مدیریت کړي ترومبوسایټ څنګه مدیریت کړي ته فکر کوې چې دا دوايان انسانانو ته ورکول کېږي نو وې دا بیله فلسفه ده چې په دې فلسفو کې د ما ډېر زیات سر خلاص ده دا د بل یو شی رانه زده کړې وطن منصب چې دوايان انسانانو ته نه بلکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا خبره را معلومه او ستا منطق مې خوښ شوه دا استدلال وعلیکم چې مو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. چې دوی مخکې د تصویر وایي وزوی خبرې دلته راځي باید وعلیکم ورته ونه وایي وعلیکم سلام دا څه بیا څه میله را بنا کړې ده په ښځو باندې میله نه ده ما صرف دغومره وویلې چې د سوادارو مېرمنو اچیومنټ ډېر ده لاسته راوړنې کړي دي سوادو بیا څه نتیجې ته ورسېدي اوس بحث شروع ده د ما لپاره خو بې سواده مېرمنې 80% ډېرې لاسته راوړنې لري نسبت سوادارو ته یو 80% ولې تا سره که بحث وکړې ګټې یې دل لپاره چې تا که دا خط مستقیم دی نه ده دا لای تنهایي پورې تللی ده ما ویلې مل څوک چې ویښیار او دا وایي چې نه ته غلط روان یې زه هغه ویښیار ته ناست یم دلته راسې او ما سره بحث وکړي زه په دې طرح یم چې بې سواده مېرمنې د هېواد لپاره ډېرې مؤثرې دي او بې سواده چې دي په کوم دلیل خو چې بحث ته آماده یې چې شروع کړو ته یې راته او زه بحث ته آماده یم ته نه زه هېڅ نه پوهېږم زه ناپوه زه دا دلیل درته اول دلیل درته وایم ما سره سل دلیل دي مثلا بې سواده مېرمنې چې دي یو لوی کار دا کوي موستلی په افغانستان کې چې دوی نسل بقا ساتي دا د بې سوادو مېرمنو کار ده سواداره د دې نه مهم کار ما ته وښیه چې دی نه مهم کار کوي هر چېرته سواداره مېرمن ووینې یو بچی به لري زیات نه زیات دوه به لري او تر څو چې 3 بچو نه کم ولري نسل بقا نه کوي مینیمم 3 بچي چې ولري نسل بقا کوي 2 باندې نه کوي بې سواده دي چې 10 زه دا یو چې دی وګټله بل په چاینا کې یو اولاد ته اجازه درلوده ماهو نسل بند کړی و دی نسل یې ډېر سوی دی کم سوی نه دی چاینا څنګه کړی و برث کنټرول یې کړی و چې تاسو یو اولاد نه هغه خو ریسنټلی دا وطنمل صاحب هغه ډېر قدیم نه ده هغه بیخي ریسنټلی دا کار خو د ماهو د وختو څخه دا څه کار سوی نه ګوره د چاینا به زه درته وایم ښه
ما هو پرې د چاینا چې کله اعلان وکړ چې یو بچی به زېږوي، په چاینا کې دوه غټ مشکله پیدا سو. یو مشکل دا پیدا سو چې اکثره به دوی نارینه اولاد ساته ایو ورکړی او نجونې به یې ضایع کولې. وخت راغی په 200 کالو کې دومره د میرمنو کاتی راغله چې پاکستان سره او څو نور هیوادونو سره حتی کنټراکټ وکړو چې دوی سره ښځې پاکستان نه واخلي. اخر اعلان وکړو چې دا موږ په د خپلې پالیسۍ کې غلط سوي یو، موږ بد کړي، لطفا ټول دوه اولادونه راوړئ. نو هماغه ده چې هغه ډېره دا پالیسي ونه خوښه. دومره قصه دې چای ده دومره. تاول دا یوې راته جواب راکړه چې همدا یو مې وګټلی او ته یې دې مقابل دا یو دې وګټله ښه خلاص خو بس دومره. بې سواده مه ګرځئ. پوښتنه لرم فیضان صاحب وبخښه، دا مطلب ته د بې سواد نه څه دی؟ تا خو بې یو ورځ سواد تعریف کوه مطلق تا طبقې چې نه بې ویلی، سواد نشته. مطلق پکې نه وي ویلی، هله بې سیسي هم نشي ویلی. هغه ته وایم نو هغه باید بې سواد وي. هغې ته هغه خو بېله خبردارتۍ یاد دی، هغه بېل بحث ده. په دغه کنټیکس کې دوی نه فایده او دا خبره کې د خدای روان یعنی زه تل شنو متوجه وي د نسل بقا لپاره رښتیا ښه سره صحیح ده. دغه طالبانو نسل ته اضافه شي ښه دی، تاسو په ګټه ده. ښه نسل لکه بیا دویم شایي. صحیح فایضان ده. یو سپوږمۍ صفر مهرباني فایضان صاحب دویم. زه بیخي صفر نه یم، زه خو ته مقایسې ته نه یم ورسره راغلی. زه دا وایم چې دغه یو زما د دې جواب د څوک راوړي ولکه دا خو نسته چا سره جواب چې نسته. نن زه سره ما وګاټه بس نور بحث نه کوم، نور نه یادوم. پول جوړ کړه رهبره، پول جوړ کړه چې تا وګټه که سپوږمۍ چې موږ دا رایې دته ورکړو. وایي دته وایي نه د نه بیګ نه بانک پول جوړ نه کوي ورکې که زه لاندې لاړم تاسو تاسې اخلئ. دته وایي د بیګ بانک اف فیمینزم ان وان سټیټمنټ. یو پنځه خبره نفرو فیضان صاحب زه د دې 15 نفرو دغه سپیس را لېږلی دی، څوک جرأت نه لري چې راشي تا سره خبرې وکړي، دل په شا ډوله دلیلونه وایي. ښه راځي دا چې ترې خبره وکړي. فیضان بس صاحب راسي عمومي ګراف ونیسو په دنیا کې باسواده ټولنې مخته تللي دي که بې سواده جنرال یوه نقطه تر نظر لاندې منیسئ. آیا یورپ چې باسواده ټولنه د مخته تللې ده او که په افریقا کې د چی شي نومیږي ساوت افریقا مخته دغې تللې نه ده؟ مخکې یو بله پوښتنه کوو، ته مخته تلل څه ته وایه؟ چې صنعتي انقلاب یې منځته راوړی. صنعتي انقلاب چې شته مهم تا ته ښکاري. زه تا سره مخکې ځم چې اخر دې دې ته ودرم چې خپله وایه چې دا ما غلطي خو کړې. څومره چې د انسان په سهولت لپاره یې افزارونه جوړ کړي د تخنیکي دغه نو سهولت څه ته وایه؟ سهولت دا دی چې په ډېره بسیطه ډول ته پروډکشن وکړې. اوکې، اوس راځم د انسان لپاره. انسان درې شیان چې دي د سهولت لپاره چې انسانانو ته مهم دي، زه درې شیان درته ښیم، تم درې شیان راته وښیه. بیا به زه درته وایم چې دغه درې شیان په بېسواده ټولنې کې ډېر دي او که په باسواده کې دا ولس به یې واوري. د ما لپاره درې مهم شیان چې د ژوند لپاره مهم دي. اول استراحت ده، خوب. دویم اشتیا ده د ښه صحت سره، او دریم انټرکورس ده. دا درې دا د انسانانو لپاره درې مهم شیان دي چې انسانان هم په صحت پیدا کېږي، هم خوشحاله ژوند کولی شي او هم دې نه ښه سهولتونه چاته نشته. ته اوس د خپل د هغه درې شیان راته وښیه چې دغه کومه ټولنه تاسو په نازېږئ په انکلوډینګ امریکا او دا او داسې تاسو کوم درې شیان سهولتونه لرئ؟ مهرباني ما خپل درې درته ویلي دا مفت دي او په بېسواده ټولنه کې ډېر دي. اوس د دې په مقابل کې درې راته وښیه. فیضان صاحب دا لغتونه خو دې ډېر پر معقول ځای نه کړی استعمال. ډیزایر خو استراحت نه دی، ډیزایر خو لذت دی. تاسو لذت مثلا خوب یې ویده کېدل، هغه خو هم ډیزایر ده، هغه هم وزه نه که نه وزه درته نه وایم نه سهولت زه په خو دا غریبې دی. ټولنې کې 9 ساعته خوب لرم. ته په جاپان کې لرې، تا دغه خوب د څه شي قرباني کړه؟ له یو خوب یې در سره شروع کړو. ته اوس د خوب په مقابل کې د ماته یو شی وښیه چې هغه دې باندې وار دي ته خوب ورته قرباني کړې. تا خوب تا ور یو شی دې قرباني کړی چې بل د لاسته راوړی. تا خوب د کوم ګټې لپاره قرباني کړي چې اوس دلته مقایسې ته واچوو
چې دغه خوب په دې باندې ارزي که نه ارزي. اوس دې خوب یو ده که فیضان صاحب تاسو ولې موږ سره داسې کوي دا د ملا صاحب مجلس په نه کوي چې سړی ورکوي پکښې موږ پر استراحت او پر سهولت خبرې وکړې چې پیشرفت دا دی چې انسان ته ګوره کمال سهولتونه صاحب دغه درې مهیا شیانې شي. دا درې شیانې درته وویلي څه شی لري نه درې شیان خوب څه سهولت نه دی، سهولت وایم جلا زه معنا ته ده. وایم ګوره ضرورت ته خو ده. ته ګوره سهولت څنګه نه ده. ته چې خوب ونه لرې ګوره وطنمال صاحب یو شي باندې ده. ته چې خوب ونه لرې ته نه له چکره خوند اخیستی سې، خو په دې خو پوهېږې چې بې خوبه سوې نه چکر خوند درکوي نه موټر خوند درکوي، یو شی خوند نه درکوي چې خوب دې پوره نه وي. اوس زه تا ته وایم تا چې دا کومې لاسته راوړنې لاسته راوړي خو تا یو څه له لاسه ورکړي دي چې یو شی دې لاسته راوړی. زه اوس تا ته وایم د ډیولپ ټولنې ته وایم ته ډېره بیا کړی ځکه تا د خوب په مقابل کې ډېر ښایسته بي ام ډبلیو موټر واخیسته. اوس زه تا نه پوښتنه کوم ته د بي ام ډبلیو د موټر صفتونه کوو زه به د خوب کوم. دا ما مثال درکړ ته د ما د خوب په مقابل کې په دې کې ته ما ته ووایې موږ خو د وختي لا ټایم ډیوایډ کړی دی پر درو وختو باندې. موږ 3 شفټه په ټولنه کې جوړ کړي دي چې هر اته ساعته شفټ چنجیږي. یو 8 ساعته خوب کوو، یو 8 ساعته کار کوو، یو 8 ساعته سوشلایز کوو، دا یې 40 ساعته. نو په دې ځای کې موږ خساره چیرې وکړه؟ نه داسې ده ګوره وطنمل صاحب داسې کنډانډ مثال راته وایي ته د نیویارک سره ته ژوند لرې په نیویارک کې د ده نه ډېر خوشحال یې ته دغه مثال په کندهار کې ژوند لرې. نه په امریکا کې ډېر خوشحاله یم. نه پوښتنه دې صحیح نه ده مونږ ګوره زه ورته نصیحت کوم له ډېر ډیولپ مثلا جاپان نه به راحساب ده ته خو په دې ریسرچونو باور لرې سره دې زه نه په لرم رهبره زه یو سوال وکړم. مهرباني سلام. دا د انسان نهایي په صرف نظر چې کومه ټولنه وي نهایي هدف یې څه شی دی؟ خوښي. سټسفیکشن ده نه؟ نو خوشي او سټسفیکشن خو فرق لري وطنمل صاحب. خوشي نه ده، سټسفیکشن ده. ځکه چې انسانان فرق کوي. د یو سړي سټسفیکشن په یو شي کې وي او هغه کې مثلا او بل تاسې مطرح کړه چې مثلا دا درې شیان ځینې شیان خو یونیورسل دي خو د ټولو انسانانو هغه دي که نه بیسیک نیډز دي. نو تی ولې کلاسیفای کوې چې مثلا یو باسواده سړی به دا نیډز لري او بېسواده به یې نه لري؟ دا خو د انسان هغه د بیولوژي تقاضا ده چې مثلا ته باید غذا وخورې، مثلا تا مسایل زیات کړه. نو تفاوت په چېرته ده چې ته د باسواده او بېسواده ټولنې په منځ کې دا راولې؟ دا خو عمومي دي. خدای دې داسې اریان کړه لکه زه چې دې اریان کړم. اوس فیضان صاحب په 50 ثانیو کې سوال جوړوي. نه اوس سوال چا ته راځي و سوال مې تا ته راځي و ما ویل زه جواب ورسره موافق یم. دا خو طبیعي حالتونه دي، دا خو بیولوژي وه، په دې کې خو هېڅ ډول دغه نه مطرح کېږي استدلال د شک وتلی. موافق یم ورسره. زه ولاکه پوه شوی یم چې اوس هلته وطنمل صاحب غږېږي هلته یو کس وغږېږي چې زه له هغه سره د عباس په مخ وځم که چېرته ناصري صاحب ته غږېږي چې زه تازه که دغه بحث د وطنمل صاحب سیوجي ته ورسېږي بیا په کیو کې ودرېږه ته راسه ځکه چې تاسو ګورئ سټسفیکشن انسان سټسفیکشن څنګه رامنځته کړي. اوس دغه فیصله به څوک کوي چې څوک سټسفای ده له خپل ژوند نه څوک نه ده سټسفای. زه وایم د ما لپاره 4 شیان ډېر زیات مهم دي په ژوند کې 3 شیان ډېر مهم دي په ژوند کې چې دا طبیعي شیان دي او دا چې نه وي انسان سټسفای کېدلی نه شي. نیډ او ضرورت او پلانکی دا اصلي ټرمینالوژیانې او نومونه دي. موږ انسانان په دې دنیا کې چې ژوند کوو د دې لپاره یې کوو چې هوسا آرام خوند د دې دنیا نه واخلو. موږ د دې دنیا نه باید خوند واخلو. لنډ یې وایم خوب د خوند شی ده چې خوب نه وي خوند نسته. که په دې څوک بیا بحث کوي چې نه بې خوب هم خوند شته یوې ورځې خبره نه ده د کال د 2 د 5 د 10 د 100 کالو خبره کوو. د ما لپاره اولین ضرورت
چې دا ټول شیان ورپورې ډیپینډ دی هغه خوب. دویم د ما لپاره له ټولو نه مهم شی چې دا ټول شیان ورپورې منحصر دي هغه سیکس. دا چې تاسو یې منئ که نه منئ. دریم د ما لپاره ډېر مهم شی چې دا ټوله دنیا ورپورې منحصر ده هغه خواړه دي چې هغې کې اوبه هم راځي. اوبه وخوړل. درې. اوس موږ به دا درې شیان د ما لپاره که تاسو وایئ چې نه له خوب نه له خوړلو څښلو نه او له سیکس نه نور درې مهم شیان شته دي. تاسو ما ته اول د دې په مقابل کې او که دا را سره تاییدوئ بیا مخکې بحث بیا وي. تاسو د دې درې شیانو په مقابل کې ما ته درې نور شیان وښیئ چې نه له خوب نه دا شی مهم ده، له خوړلو څښلو نه دا شی مهم ده او له سیکس نه دا شی مهم ده. اوس تاسو به وایئ دا دې ولې یاد کړل دا درې. زه دغه درې شیان درته بېرته چې کله موږ مهم شی معلوم کړو، مهم عناصر موږ معلوم کړو، بیا د مهمو عناصرو موږ ریسرچ کوو چې دغه مهم عناصر اول موږ په مهمو عناصرو باندې دلته فیصله کوو چې مهم عناصر موږ ډیفاین کړه، بیا به په ډیولپ او ان ډیولپ هېوادونو او نیشنو کې دغه مهم عنصر پیدا کوو چې کوم کې ډېر ده کوم کې کم. ته ما ته تیاره په مهم کې حسابه ایا زه دا سره منم تیاره مهمه ده؟ ته ما ته موټر په مهم کې حسابه ایا زه دا سره منم چې ته به ما ته دا ثابتوي چې موټر ولې مهم ده؟ ته به دا ما ته ثابتوي چې سړک ولې مهم ده؟ ته به دا ما ته ثابتوي چې برق یا انټرنیټ ولې مهم ده؟ زه د برق او د انټرنیټ اضرار درته بیانوم. ته د برق او انټرنیټ البته دا که تاسو راته یاد کړئ لکه وطن ما ته ممکن یاد کړي، زه به د تا د مهم شي اضرار وایم، ته به د ما د مهم شي اضرار وایې. بالاخره به موږ په دې فیصله کوو چې دغه درې شیان یا څلور شیان په دنیا کې مهم شول. چې دا مهم شول موږ یو سټیپ د کار په مخ بوت، دویم سټیپ ته ځو چې همدغه مهم شیان چې موږ او تاسو اګریمنټ ورباندې وکړو دا به په ډیولپ او ان ډیولپ هېوادونو کې وګورو چې کوم کې ډېر دي. بیا به زه هغې نه وروسته درته وایم چې چا بېسوادو ډېره ترقي کړې که بېسوادو که باسوادو. دا خو تاسو چې دا کوم ډیفاینونه کوئ په همغه ډیفاینونو کې په خپلې آینو کې په خپلې آینې کې شی هم ډیفاین کړي دا مهم ده، په خپلې آینې کې همغه هم ګوري چې دا مهم ده. بېرته راوړئ په کتاب هم په ولیکئ ما ته تشریح منیم. زه د بېسواده ټولنې نماینده یم، په دې باندې در سره بحث ته آماده یم. ناصري صاحب خبره وکړي وطنمال صاحب چې دا لکه کوم پوښتنه لري بیا سلیمان ته بحث مخکې لاړ. زه نور بیا مداخله نه کوم. زه وایم چې دا کوم شی ستا درې شی یاد کړل هغه ستا ماستر تیزس نه سپورټ کوي. په دې دلیل باندې دا خو یونیورسل دي. د 8 میلیارډ انسانانو کې دا ټول یو رقم ته دي، که ته په غربي پیشرفته نړۍ کې اوسېږي که ته په څنګه پکې یو رقم دي؟ یعنې دا د انسان مثلا بیولوژي ورته ضرورت لري. نه ضرورت نه رسېدلی ووایه چې دواړو دا یو دوم رقم بحث رسېږي. دوم بحث ده، بلکل دې نقطې ته راځم. دوم دغه د دې لپاره بیا اکسس دوم بحث. بله دوم بحث ما د سټسفکشن بحث وکړه. سټسفکشن دې ته وایي چې کله ستا یوټیلیټي صفر سي. مثلا څه معنا؟ ته تږی یو ګیلاس اوبه دې وڅښلې، دوم ګیلاس ته ستا ضرورت نور نشته، یا دوم ګیلاس دې وڅښله درېیم ګیلاس ته نور ستا هغه اشباع شولې، نور اوبه نه څښي. دا په غربي نړۍ کې ډېر ده. په پیشرفته هېواد کې ته مثلا په یو غریب هېواد کې ته 3 وخته ډوډۍ ته چې تا وجود ضرورت ورته لري. ناصري صاحب ته دا خبره دلته بنده کړي، ته دا بحث ګډوډوې. نه ګډوډوم، زه نه ته ودرېږه، ته کیو واچوې. ګوره ما پوښتنې دلته ته اوس په ضرورت باندې شروع دې وکړه چې چېرته ډېر ده چېرته کم. اول ما ته دا ومنئ را سره چې دا درې شیان مهم دي، بیا په دې غږېږو چې چېرته ډېر دي چېرته کم دي. تاسو اول په دغې باندې وغږېږئ، دا بحث ډېر جدي ده. ګورئ تاسو او موږ به په دې باندې اول فیصله کوو چې د انسان د سټسفکشن د خوشحالۍ لپاره کوم شیان په دې دنیا کې مهم دي. ما درې شیان یاد کړ. که دې ما درې منئ ته وطنمال صاحب چې بیا مخکې در سره بحث وکړو چېرته ډېر دي چېرته کم دي. که دې باندې موافق نه وي نو وخت نه سره ضایع کوو. سیکس، خوړل څښل، خوب، دا د ما لپاره مهمترین شی دی د دنیا. هغه چې خپله ښځې حق یو دقیقه ماته وخت راکړه، زه بیا نور خپله دا ګوره فرق کوي. دا بلکل دا درې اساسي ضروري شیان دي، مګم دا په یو لږ انکشاف یافته یا وروسته پاتې هېواد کې دا درې کېدای شي اولویت واوسېږي. په دا پیشرفته هېوادو کې 10 نور اولویتونه هم دي، ځکه د هغوی مثلا دا شیان پوره دي. دویم قدم ته تللي دي چې هغه د ماسلو تیوري هم د ښایي هغه تیوري کتابو باندې خو ته یقین نه لري. اوس
عملی مثال یې زه درکوم دغه سټسفکشن چې ته وایې د انسان لپاره ډېر ضرور ده. ته په افغانستان کې او په غریب هیواد کې اوسېږي، ته غواړې چې دا 3 وخته ډوډۍ هغسې چې ته غواړې هغسې ته نه رارسېږي، مګر دا کیدای شي په یو پیشرفته هیواد کې یو چا ته ورسېږي. سټسفکشن چېرته رامنځته خو کېږي؟ بیا دې خبره غلطه دا کړې. اکسیسیبلیټي چېرته ده اوس؟ همدا نه ستا اوس خو دا به زه درته ګوره، خو ته به دا نه خو وطنمل ستا څه پرېږده، تا سره به زه بحث په مخ وځم. زه به وطنمل صاحب ته ریکویسټ وکړم، بیا به زه نه. دا خو تا فیصله ده چې ته وایې چې په دلته شته دي هلته نشته. زه له بارګر نه سره شروع کړم، زه ارګانیک او ان ارګانیک ته درته ځم. زه خپل پالک کې تا له دې پسکن چرګ نه ډېر مهم ګڼم. تاسو خبر نه یې، زه چې دغه وچه ډوډۍ خورم دا د تا ډاکټرانو ثابته کړې. ته کوم دلیل ماته ویلی شې دا چې د ما دغه د پسکن چرګ غوښه د ما دغه د دومره رومیان چې دا تی خورې دا د ما د هغه اوچو رومیانو نه خراب دي. خو ورته ارګانیک او ان ارګانیک ته به ته باید ځې، ته باید غوښه اول د پسه غوښه تا د پسه غوښه فارمي ده، د ما د پسه غوښه ارګانیک ده. بیا به زو بیرته د ارګانیک او د نه خو ارګانیک دلته پیسې ډېرې ولري ارګانیک هم شته، خو بیا دې پیسې نه لرم. خو چې نه لري خو بیا دې هغه بحث رامنځته همدغه ارګانیک غوښه تا دغه هغه چې د غیر ارګانیک خواړه خوري ایلن ماسک راسته چې ورباندې حساب وکړو. شخصي دا چایس ده پولوشن که ته نه؟ درته ځم. نه خو شخصي چایس ده که مثلا ته کولی شې چې فرض او کامان مین خو باس کوې که نه کوې خو نه اول دا خو ورته کومه خو باز افضله ته غواړې چې نه ده دا باس که نه. ګوره ناصري صاحب ته شی ته دا باس غواړې په 3 منټو کې یو طرف ته، دا د 3 منټو باس نه دا د 20 ورځو باس ده. سټپ بای سټپ به ځې. دا د دې خبره نه چې سمدستي فیصله وکړي چې بس دلته خواړه شته. ته اوس په امریکا کې د هغه اوس د امریکا دا ټول امریکا راوه دا نن ټرمپ چې خوړلي دي په همدغې باندې ولا ریسرچ درسره ونه کړم. ټرمپ د امریکا رئیس جمهور ده. دغه دنیا چا کنټامینیټډ کړې ده. دا دنیا کې دغه دوی چې اوس لګیا دي او وایي چې موږ باید دغه ته کار وکړو ګرین انرژي ته. دا ګرین انرژي ما خرابه کړې که تا خرابه کړې؟ ولې ته اوس راغلی $1 بلین مصرفی چې تاسو دا هوا ډېره ککړه ده؟ چا ککړه کړې؟ خو تا موټر ککړه کړې. چا ککړه کړې؟ خو تا فابریکو ککړه کړې. دغه اکسیجن چا خراب کړی؟ اوس په اکسیجن زه در سره غږېږم، آیا اکسیجن تا ته ښه ماده ښکاري که نه؟ که تا ته اصیله ماده د انسان لپاره ښکاري نو دغه اکسیجن تا کنټامینیټډ کړی که ما؟ خو تا ډیولپمنټ هیواد راغلی د ما اکسیجن دې خراب کړ. اوس غریب هیوادونه ډېر آلوده دي که د محیط له لحاظه که پیشرفته ده. اوس مثلا دوه مقایسې راکړه، د کابل ژمی راواخله د امریکا د یو ښار له ژمي سره مقایسه کړه چې کوم یو ډېر آلوده ده. خو همدغه درته وایم هغې کې که دغه څومره موټر دي ګوره که دا موټر سوځي هم د تا له وجې سوځي، که ټیرونه سوځي هم د تا کار ده. تیر خو ما نه ده تولید کړی، تیر کې خو دغه پټرول او هغه تا اچولي دي، دا تیر ما جوړ کړی. که ما په دې زه درته وایم ته ما سره که باس ته ځې ته ډېر سطحي باس نه کوې. اوس زه مثلا 500 کیلومتره فاصله وهم ایسي کې ورته ناست یم، یو موټر ته د کال موټر ده، خو بیا دا سهولت هم ته اوس وګوره. ته په دې بحث کوې چې د ډیولپمنټ ساید افیکټ دا خو بالکل لري، مګر ساید افیکټ یې وګوره او هغه چې کومره وایم په دې کابل کې دغه دوګی دي شي اول ته دا د غیر صحي استفاده د مثلا د سوق موادو ده. مثلا غیر صحي شي مثلا د زغال د اخیستل بخاري کې د سوځول خو دغه خپل دغه اکثره ټیرونه خلک سوځول، ټیرونه زغال دغه شان کوم شان تاسو ګوري. ما په نیچر کې تکلی تلاشه زما کله د ازرا ته د ما په ازر کې اسمان ته وګوره دومره هغه چې وینې ستوري ولې کې وینم او د ما په هغه کې منفي 13 درجې ساړی. زه خپل هماغه ځای کې خپل لرګی راخلم بخارۍ کې کېنم ورته کلارې سوځو هېڅ روغ جوړ کې ناست یم. مګر ته چې په ښار کې راته ټیرونه سوځی ښار بېرته تا پورې تړلی شارینه و لاړ د شارینه و هوا ښه ده که د ازرې او د پاپولیشن مطابق ته چې په یو ډکي ښار کې راغلی تا د ډیولپمنټ له وجې نه زه د کابل د جوړ د 2 لکه کسانو لپاره تا له لاسه زه 15 لکه کې اوسېږم. دا خو بېرته تا قصور ده. 15 لکه انسانان تا په دغه ملکوټي کې راجای کړي. ولې چې ته دلته برق لرې، دلته سړک لرې، تا دلته ډیولپمنټ راوړی.
ته به ما سره کابل ښار نه مقایسه کوې، ته به ما سره زما ازره راخلې، تا له هغه سره به مقایسه کوې، یا به غزني کې یو کلی راخلې ته به بیا راخلې. ته تا غزني لیدلی؟ د هوا له وجې نه خلک وایي چې سار راجع کې همداسې کوي ګاډ تھینکس ګاډ، مګر شارنه خو تا ده، که شارنه کې غرونه ماته نه، ماته به یو کس راکوي کوم مې درته ثابت نه. او موضوع خو هغه د دې مېرمنو د سوادارو بې سوادو مېرمنو ته موضوع راوړم. موږ په غلط ادرس کې روان یو، شی به غلطوي نه، دا به یو شی ځي. اول د اکسیجن من کې راځات ودرې وطنمان صاحب مایک درکوم چې کله خوړل یو اکسیجن 2 6 3 خوب 4 دا د ما دي، او درته ثابتومه چې دا تا خراب کړي را باندې د تاسو 4 چې دي، او که نه لري کم دغه 4 د تاسو مې راځي چې په دې باندې یو باندې خبرې کوو چې دا شیان تا خراب کړي او که ما خراب کړي. یو ته دا شیان ډېر لري که زه لرم، 2 ممکن ته به ډېر لري، بیا په یو غږیږو. جناب وطن ما څه مهرباني. و منن زه به ستا په اجازه لږ تفصیلي خبرې وکړم. د شک وتلی چې انسان چې کله فکري تکامل کوي یا علم کوي او یا دغه د نننی علم چې موږ پیدا کوي چې دا ډیټا بیس دی، د دې څخه موږ ته یو عالم سهولتونه را پیدا سوله چې د هغه څخه عبارت دی چې د امراضو مخنیوی مو وکړي. هغه خلک چې بې سواده دي د امراضو مخنیوی یې نسوی کولی او یو غیر قابل د ساینټیفیک دواو خوړلو څخه دوی مړه کېدل، یعنی دوی سټیسټیک و ډیټا بیس نه درلودی. د شکرې د مرض دپاره یې بلګونه کارول، البته د انځرو بلګونه شګر د شوګر دغه راکښته کوي فیصدي په وینه کې، اما دقیقه نه وه، خلک مړه کېدل. نن موږ دوا جوړه کړه، کینسر علاج مو وکړي، موږ لیزر جوړ کړي، موږ ریډییشن جوړ کړي. زه به من کې پوښتنه درنه کوم و یا نو داسې نه نه هم د دغه شیانو استې وایې دې کې جناب وطن ما صاحب اول ته دا راپوه چې دا مرضونه د کینسر له څه شي جوړېږي چې ډېر ډاکټران یې وایي. ډېر ډاکټران چې وایي هغه وایي تر هغو چې څرګند نه سي موږ نه په خبرېږو. نو دغه څومره چې څرګند شوي دي دغه څومره دي ورته چات جي پي ټي کې چې اکثره کینسر له څه مختلف دي، ډېر مختلف دي. فکر نه کوم چې یو ټکی دی، ما مطالعه کړی نه دی. ورته چات جي پي ټي والا یو دانه راته نه په یو منطقه کې چې کیمیکل ډېر کاریږي، هلته په فابریکو کې چې کیمیکل او فابریکه تاسو پاس کینسر خپل جوړ کړی وخصیت اوکی نو دوا په ما خرڅه نه همدرد صاحب په اشتباه کې ګوري. نه همدرد صاحب راته وایه کوم ځای دې ولې راته وکړه همدرد ما راته وایه فیضان صاحب اجازه راکړه. د په نیچر کې خب کیفیت داسې دی چې عمل او عکس العمل موجود دی. موږ د هر عمل چې عکس العمل یې منفي تاثیرات لري هغه بیا زده کړه کوو. د مثال په ډول لکه ایر پلوشن چې مو کولی، ګراوند پلوشن مو کولی، اوشن پلوشن مو کولی، هدې موږ موفق سولو ریسایکل سیستم مو جوړ ریسایکل سیستم کې د دې مشکلات ګرده حل شوه. د ایر پلوشن دپاره مو موټران دپاره نوی کاربن سټون ډبره په اگزاست کې کاروو چې دغه کاربن مونو اکساید د منځه یوسي، چې دا یورپ قانون امضا کوي د امریکا سره د چاینا سره پلوشن موږ د منځه وړو. د شک وتلی هر عمل چې موږ باسواده د تعلیم په زور چې موږ کوم شی ډیولپ کوي او هغه ساید افیکټ یې درلودی یا عکس العمل یې بد و، هغه بیا زده کوو، بهتر کوو یې. داسې نه دی چې جهان موږ پر شا یې کړی دی، موږ پر مخ روان یو. افټر آل په که سروې وکړې دنیا بهتره سوې ده د وحشت د حالته څخه. که څه هم د مخه موږ کاربن مونو اکساید نه جوړولی، هیر پلوشن مو نه کولی، لبړ مو نه جوړولی، ګاربیج مو نه جوړولی، اما دنیا دومره روښانه، دومره خوشحاله، دومره ثروتمنه نه وه. افټر آل چې ویې ګورې ته تر خپل پلار ښه ژوند لرې، زه تر خپل پلار ښه ژوند لرم، او زما اولادونه اوس تر ما ښه ژوند لري، او زه په متیقن ډول ویلی شم چې د علم د برکته به زما لمسی تر ما تر ښه ژوند ولري. پس دغه سټټسټیک چې وګورې ته په اشتباه کې یې.
وطنمل صاحب تا نوې خبر ونه کړه، تا خپله زړه خبر وکړه، تا ویلې زه نوې خبر کوم. ولې د رڼا ته په ښه ژوند کې حسابه یې؟ د ما پوښتنو ته تاسو به د ما پوښتنې چې اورئ تنفس به بندوئ، یو به د کتاب نه راته غږېږئ، یو به له ریسرچو راته نه غږېږئ، یو چې د ما خبره کول نفس به بندوئ چې د ما په خبره پوه شي. زه هغه تسلسل مرزا دغه نه پرېږدم، خو دغه تا ته وسویم. ولې رڼا ته ما باندې خرڅی چې دا رڼا مهم شی یو، ولې سړک ته په ما خرڅی چې دې کې ما ګټه کړې ده؟ ته کوم دلیل راوړاندې کړ چې د ما پلار نه د ما ژوند ښه ده؟ زه په امریکا کې د ما پلار نه د ما ژوند په څه شي باندې خوشحاله ده؟ د ما له نیکه نه د ما د پلار ژوند په څه شي باندې خوشحاله و؟ د ما نیکه ما پلار سره خوشحاله و. دلته اوس د ما نیکه م مړ ده، پلار مې مړ ده، چا مې درته راپخولي وای. هو زه پوهېږم چې هغوی په هماغه وړکي سرکل کې چې ژوند یې کاوه غذا یې ډېره نه لرله. د ناصري صاحب خبره زه تاییدوم، د چکاکو به یې د کور داخل په کور کې نه وي، دا خبره یې زه تاییدوم. د تا خبره هم تاییدوم چې شبخانې هم نه وي، دا هم زه تاییدوم. ډاکټران هم نه وو، دا هم تاییدوم. سواد هم نه وو، دا هم تاییدوم. یو وړکي مرض به چې ورته پیدا سه ډېر به په تکلیفه کړل، دا هم تاییدوم. دا خو هغه منفي شیان دي چې کتابو کې درته ویلي دا کار ده. اوس ته په ما باندې پولوشن مه خرڅوه. پولوشن تا جوړ کړی، پولوشن تا جوړ کړی، مرض تا جوړ کړی. که دې ورته دوا جوړه کړې خو مرض دې هم جوړ کړی. مرض دې جوړ کړی، پولوشن دې جوړ کړی، جنجال دې جوړ کړی، ډپریشن دې راوړی، انزایټي دې راوړی، زر مرضونه دې راوړي، سږو مرض دې راوړی، اکسیجن دې کنټامینیټډ کړی، اوبه دې خرابې کړي، هوا دې خرابه کړې، غذا کې دې ګوتې ولې ارګانیک دې راواخېستې په ان ارګانیک دې بدلې کړې، خوشحالي دې له خلکو واخېسته. اوس ما او تا دلته غږېږو، ته به ما باندې د انټرنیټ خرڅ کې چې دا د ما او تا په انټرنیټ کې غږېږو. که دلته اوس تاسو سره نه وای، که زه په کلي کې وای، زه به اوس ګلدین اکا سره هلته به شمروزه ترورم را سره ناسته وه. زه خو د انسانانو کېدم نه، هماغه ځای کې به ورسره ناست وم. دلته تا سره غږېږم، هلته به هغوی سره ان پرسن غږېدم. د ما هغه ان پرسن مینه دې راواخېسته، په ټویټر دې بدله کړه، هر شی دې د ما راواخېسته. هغه اصلي حقیقي مینه، اصلي حقیقي خوراک، اصلي حقیقي خوب، اصلي حقیقي اکسیجن، اصلي حقیقي سکس. ته فکر کوې چې دغلته د موږ افغانانو په غریبۍ کې دغه بېادبي دې نه وي؟ ما ځکه دا یو علمي بحث ده. هغوی سکس نه لره، یعنې نه کاو. څومره چې هغوی په سکس ماړه دي او ښه خوندونه ترې اخلي، په 500 رقمه یې ترې اخلي. دلته د سپیو غوندې ګرځي را ګرځي، چاته رسېږي چاته نه رسېږي. 3 ورځې یو سره سپی غوندې پروت وي، بله ورځ 20 ورځې هغه سره پروت وي. کوم خوند چې په فامیلي کې ده، کوم فامیلي ژوند ده، عمومي غږېږو. او فامیلي ساختار او سټرکچر چې زوی معلومي، لور معلومي، مسای معلومي، کړوسی معلومي، کدوی معلومي، نیکه معلومي، غور نیکه معلومي، ټر نیکه معلومي. دا یو سلسله ده. په دغه ځای کې دغه هره ورځ زه بېلان هغه له ښځو د سړیو سره مخ کېږم چې ما ښځه وه 10 کاله مې واده ورسره وکړو. اوس هغه رانه لاړه، هغه چا سره ده؟ هغه له شازامي کرسټن سره ده او زه له مرستن سره یم. او بل پلانکی له ده سره ده. یو دا ساختار فامیلي ګډ وډ څه له ژوند نه ووت، نیچر نه هر څه له نیچر نه ووتل. یو د شادیانو ژوند لري، یو رقم ژوندونه لري چې ته به په ایران پاتې له 100 میلیونو ډالرو سره هم دوی پیغام کړی دی. خو دا خو هغه عمومي خبرې دي. زه وایم ما سره که بحث کوئ په خوشحالۍ به یې کوئ. برابره زه یو پوښتنه کوم، ته خو وبخښه وطنمل صاحب، وبخښئ، زه دلته بیا زما څه دا موضوع ورکېږي. فیضان صاحب تاسې دا مسأله واخلئ، دومره یې اوږده کړئ، دغونې تناو اتناب ورکړئ چې هغه اصلي روح د خبرو پکې ورک شي. تاسو ووایئ چې موږ او امراض موږ خلق کړي دي، هوا موږ پلوټ کړې ده. فیضان صاحب په نیچر کې خلل وجود لري. هر طفل چې پیدا کیږي د چیچک مرض لري، هر طفل چې پیدا کیږي هغه کوی لري، هر طفل چې پیدا کیږي هغه شری لري. ستا په یاد په افغانستان کې به لوی خلک به شرې هغې کړله په 40 کلني، بیا به یې مړه کړله. د دواو د علمیت د برکته دغه طبیعي امراض ټوله د منځه ولاړه. جناب وطنمل صاحب
سرې به ونې او د پستوکي ما خپله یادي ما ته یې راغوستی د میږي پستوکي به مور واغوسته 15 ورځې بعد به جوړ د خبره داسې د استثناءات به نه وایې نه نه د له سرې نه څوک نه دي مړ کېدي نه د کوي د شري چې به یاغي ما ته کوي غوږ ونیسه هغه یې جنابي وطنوال وژله صاحب نه 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 وژله نه یې وطن نه یې وطن غوږ ونیسه هغه رقم ته که درته ویم چې تا په دې موټرو کې څومره خلک مړي دي تا موټرو به ډېر وځلي که سرې به ډېر وځلي اکسیډنټ خو په غره کې هم کېږي پر ځمکو په غره کې به کېږي تیږې سره اکسیډنټ کوي یا اکسیډنټ خو د اوښه سړی راولوېږي مغزه یې مات شي هېڅ نه رالوېږي هغه وخ باندې بیخي ته ما ته منډه که وګوره چې لوخان نو څومره خلک رالوېدلي نه 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 اوس وطن مصر ته وي خیار سړی دغه رقم ته بحث کوي دا خلک وایي چې وطن مصر لیونی شي ګوره زه تا نه دا پوښتنه کومه جناب وطن مصر بېرته دا خبره کوم چې خوشحال هم راغلی بېسوګوال هم راغلی دا ټول کېږي زه دا درته ثابتوم په ورور بخیر د نن به دا باس سر ته ونه رسېږي سبا به یې وکړو بله ورځ به یې وکړو بله ورځ به یې وکړو باس خو تا له لاسه دغه دې ته لاړ تا وویلې چې دا دنیا تا پوښتنه کړې چې د ډیولپډ هېوادونه وایي باسواده خلک ډېر مخکې ته تللي که بې سواده دغه اتوم بم کې دې هم راګېروم رانه خلاصېدی نه شي په سرې به څومره مړی کوم دی چې په هیروشیما کې وژلي د دې حساب هم درنه غواړم پرېږدم دې نه قرآن کرانه لاړ شي دا اوکراین کې څومره بمباروي کې اوس مړه کېږي او په روسیې کې مړه کېږي په دې دې هم نه پرېږدم خدا اولاد یې نه یم جناب وطن مصر تا کې دومره غم ده دغه اوس چې کومه تنبمونه ذخیره کړي دي دا هم نه درته پرېږدم سري حساب او د کوي حساب را سره کوي د تا د اتمبمو حسابونه به زه نه در سره کوم چې کوم دا د تا د کلشنکوف حساب به زه در سره نه کوم یو په افغانستان کې د 6 میلیونه مړي کړي سري به څومره مړي کړي تا زه چېرته پرېږدم ما سره 1 میلیارډ خبرې دي دا ټول باسواده راته یو څه اول مې د خوند لپاره 4 شیان درته ښودلي زه دې باندې در سره غږېږم چې اکسیجن تا ګنده کړی که ما ته هغه وایي ناصري صاحب چې زه شاریناو مثال راکوي شاریناو کې در سره غږېږم که دا شاریناو دې ما دې کلي که شاریناو دې راته کلی که زه تسلیم یم شاریناو هم دې تا ده ځکه خو دغسې غول دوګی ورکېده دا 6 میلیونه انسانان دي چې هلته په هغه کې راته تخته کړي دي په مکرویانو کې دا مکرویان هم دې تا دي د ما هغه دښتې کې چېرته یا خیمه ده او یا مې یو څو دانې ورکې او نیجونګړې ځان ته د خټو کوټونه جوړ کړي دا بوټکي چې ښکاري دا د ما د جانان کور دا هغه د ما زه د هغو خلکو نمایندګي در سره کوم ځکه نیچر زه په نیچر در سره غږېږم او هغه نیچر کې څوک اوسېږي بې سواده نه ډاکټر ستا هلته نه مکتب ستا نه څه ستا که ما چېرته دا ثابت کړه د ټولې دنیا علما دې راشي که چېرته دا زه ثابت کړم چې بې سواده ټولنه د سواداره ټولنې نه زر چنده ډېره زیاته مهم هم ده هوښیار هم ده ښایسته هم ده خوشحال هم ده سټسفای هم ده زر چنده 100 چنده نه وطن مل صاحب ته او دا ټول هوښیاران راسئ په نوبت در کوم یو مې اس دا باس کوم چې له بې سواده مېرمنو نه سواداره مېرمنې ډېرې هم تکړه دي هم ډېر زیات هغه کوي په هر حال چې د ما خبرې راغه نه شي دا د مریم هم راغله دا هم بحث وکړي بېسودوال صاحب ته بیا خوشحال سلامونه احترامات ټولو ته ستا مېلمنو ته مو ستا ته خبر ته سوالونه خو ستا لپاره خبره که 100 سواله نور پیدا کېږي اول خو هغه 4 شیان چې تا مشخص کړل د هغې درجه بندي دې وکړه هغه دې غلط وویلو زما په نظر اول او آخر د ګډ وډ که اول اکسیجن ده او تا اول بل شي شته وویلو نه هغه وخت کې مې اکسیجن دې وروسته وویل خو هغه دریو کې دې اول چې شی ویل هغه اول نه راغلی اول غذا صحیح وي چې غذا نه نو خوب وي او نه بل څه شی که نه نو هغه دې په ترتیب یې جوړ کړه او کمان مین هغه درې د ما شیان دې وړاندې وروسته به سره کومه نه خو ترتیب یې جوړ کړه نو ته خو علمي بحث کوې نو ځانه دغه 3 د ما شیان دي وسطې ترتیب پکې ده یېګانو ترتیب تاسو د انګراس کې دا غم د همیشه چې موږ به دا شی جوړو تاسو به دې کې غنیختې وایي دې ته دې 2 ټکي کړي سر په سر دې ورته کړي کلان دې نه ووځئ یو مشرقي والو سلامونه دا کومه ډرامه ده اوس دلته کومه ډرامه بخښنه غواړم بېسودوال صاحب سلامونه تاسو ته نو دا د موزره مخلوق د طالب نه هم دا هغه موزره مخلوق دی چې اوس دا قناعت ورکوي خلکو ته چې بېسوادي ښه ده
یا خدایه توبه. نه قناعت نه ورته لري ها نو دلته زه ټول داسې وایم رهبر صاحب چې بېسواد سره مینې دي بېسواد سره به خوشحال نه وروسته د خبرو باندې به هم پوه شي ښه که د قناعت راکړه موږ به طالب ته قناعت ورکړو مهرباني بېسواد سره نو بله خبره دا چې د سواددار بې سواده مور بې سواده مور هم ځان وژني هم خپل اولادونه وژني په دې ته قانع کېږي نه تا مخکې د ښارنه او خپل د کلي صاحب د کلي اولني ژوند ته چې راشي په کور په یوه کوټه کې به د اور بل کړو غواګانې او پسونو سره به یو ځای ویده کېدې ټول به سره دغه وو تبرکلوز به وو وی به که نه به وي هغه وخت کې هلته خو مترقي ژوند نه و هلته خو برق نه و هلته خو اټوم استعمال شوی نه و ولې ستا نیا ستا پلار ستا نیکه په تبرکلوز مړه نه شول ټول نو څنګه ته ووایې چې هغه ځای ښه و دا ځای ښه نه ده ګوره غټې ګټې په وړو ګټو مه بدلوه صحیح ده ستا هلته واړه واړه ګټې وي خو دا غټې ګټې خو نه وي بس پرې خبرې وکړه دومره واړه واړه مثالونه ته ووایه چې تا لپاره یو اودس وکړم بس دی دا خلاص صحیح د ده خبرې یې نه که ځانو نه خوشحال ته مو نه په غږېږه اثبات هم ورسوه فیضان صاحب چې یعنې بېسوادي ولې ګټې څه دي. وایم ته نه وې ما ها یو ساعت خبرې کړي اوس یې بیا کوم دا ملګري حتی اوس د بېسوادۍ ګټې خلکو ته نو وایي چې دا د بېسوادۍ ګټې دي. مجبور یم ځکه چې اوس خلک ورته دا د دروغو سوادو چې ګرځي ولې بېسواده نه کېږي مهر فیضان صاحب په ډېر بخښنې سره دا اولین ځل ده یو خو ټول د تا مخالفت کوي او متاسفانه په دغه بحث کې د تا دغه څه ډېر ضعیف ده البته زه بخښنه غواړم زه باید تاسو اشاره درکړم چې فعلا تر اوسه پورې ته کیو کې کښېنه بحث دې وکړه ججمنټ ته تمامې راوړه ججمنټ ته لاندې خلک ناست دي یو د باس خلک دي یو د ججمنټ خلک دي ججمنټ به خلک کوي ریکارډ هم کوي تاسو باس والا یې دي سودوال صاحب ګډر مریم وطنمل هاشمي باندې نه یم پوهېږي یو خو لاړ ناصري صاحب میسېج یې راته وکړ چې ما بای کړه د اتومبند حساب هم در سره کوم د کلشنکوف حساب هم در سره کوم د ګرنیټ حساب هم در سره کوم ته ما ته دلته هغه دوه دانې خوبۍ دې مه ښیه خوبۍ راته ښیه بدۍ نه راته ښیه تا اما توبرکلوز راته یادوې توبرکلوز چا راوست دغه هم در سره بحث ورباندې کوم چې دا له کومه څه وایي په هر حال خوشحال څه خوشحاله مو تښتېد د دې بحث لپاره څوک زور نه لري مخکې له دې نه چې بل چاته ورسم آریان هاشمي ته دې خبره وکړه بیا مریم نه زه دوه درې پوښتنې کوم بیا که بل څوک خبرې کوي را دي شي میدان ته مهرباني آریان مننه سلامونه زه صرف یو کېدای شي 2 دقیقو کې دا ستا ټول بحث ډیبنک کړم که به جواب درکړم که ته چېرته غواړې چې بېسواده اوسې او افغانستان ټول بېسواده شي اول ته بېسواده اوسه ته به هماغه په هغه یو او طلبا او په پټي او په پټي کې تشناب استعمالو باندې به وي بیا پاکستان راځي او بنګلادیش یو به هم در باندې غورځوي غلاموي دي لکه څنګه چې بله ورځ لاړې او د پاکستانو ترې چاپلوسي کوله اول خو ته په بحث بیخي خبر نه یو خو تاسو ماجرو کې دا کار دی چې دا پیدا سي راسي سپیکر ته راسي خبرې شروع کړي بحث د امریکا او د افغانستان نه ده قربان دي سم بحث په صورت عموم د مځکې ده د واړه بحث نه راوځي مځکه پیژنې ارت ګلوبل بحث ده په دې بحث کې امریکا او افغانستان نشته دوه ټولنې دي یو باسواده یو بېسواده باسواده او بېسواده که په امریکا کې که په دنیا کې ښایي که به دا چې امریکا تاسو او جاپان په ډیولپ هېوادو کې حسابوي زه بېرته راجګېږم د افغانستان او د افریقا د یو هېواد نمایندګي کوم دلته افغانستان بېسواده نه زه همدغه وایم چې که داسې کړو دغه ټوله دنیا بېرته ډیباګ کړو د تا خبره ډیباګ یې کړو او ورته ووایي چې اوکې راځئ دا ټوله دنیا بېرته امریکا بم اتوم بم نه لري افغانستان به هم نه لري روسیا به هم کلشنکوف نه لري جاپان به هم د موټر نه لري ټویوټا جرمني به بي ام ډبلیو نه لري ایلن ماسک به دغه برقي موټر نه لري دا ټوله دنیا به صفر شي بیا زندگی سره وګورئ د افغانستان او د امریکا او د خلکو زندگی او د اوس زندگی ته اریانه کېنه ته دغه بحث باندې پوه شي بیا به تا ته مایک درکړم مایک خلاص نه کړې ته به موضوع نه یې خبر چون دا موضوع له دې نه شروع شو اول عمومي ووایم چې مریم هم پوه شي موضوع له دې شروع شوله زه د افغان خو ته هم دغه باسوادانو دې ته رسولی چې موږ باندې مایک بندولی شي خو دا خبرې مه کوه بل وخت په پاکستانو ته چاپلوسي کوله چې عمران خان خلاصو دا خلاصو هغه کلیپونه دې وتلي دي خو دغه د ته لږ لاندې کښېنه دې ته راخېږو نو چې دا بحث زه لږ تشریح کړم بیا راسه دا
عنوان د افغان تحصیل لرونکو او بې سواده میرمنو لاسته راوړنې. له دې نه دا سوال شروع شو. زه وایم چې په افغانستان کې ګوره د افغان ملي کړي په افغانستان کې د بې سوادو میرمنو لاسته راوړنې له سوادارو نه زیات دي. ما دا عنوان او دا عنوان د دې نه وکړه چې هغه بل روم کې مونږ ناست وو، مونږ و په تعلیم او په مکتب غږېدلو، هلته د زړه تنګ شو و او راغلی دلته د ډرامه جوړه کړله تا دې خبرو نه. غوسه راوستله ما هلته ودرېږې دلته ضروري جوړ کړي ځکه تا ویلې چې دا سواد دومره مهم ده. تا دا سواد دومره مهم کړی چې تا ویلې حتی هغه چا درته ویلې چې غریبي او مړی وایي دغه شیانې چې نه دي سواد. اوس مریم تا نه پوښتنه کوم مایک هم د تا ده. زما سره هېڅ ستا د سوالونو جوابونه نشته دی فیضان صاحب. زه ګورم چې په سهار وختي راپاڅېدلی هلته د روم جوړ کړي فلانکې ښه سړی دی ښه سړی دی، بیا مازدیګر بیا روم ته راشم چې فلانکې دی په در نه حالت چې او فلانکې داسې دی. یا خدای د عین نفر سهار یې تعریف کوو اوس ورته کنځلې کوي. دا څه رقم انسان دی ته؟ مریم دا بات جدي درته وایم او مایک در باندې بندوم ځکه ته په باس پوهېږې. دا د سارا جان هم راغله داسې خدای دې خیر کړي ښځې راځي ډېرې رانیسي. باس داسې ده ښه زه دلایل لرم کېدای شي دا د ما دلایل دغه طالبان هم لري. که چېرته طالبان دغه د ما دلایل چې دلته تاسو قناعت راکړئ موږ به ټول همغه دلایل بیا وایو. دا سارا لکه چې کومه خبر لري بیا مریم تا ته راګرځم. پوښتنه دا سارا جان چې په پښتو سارا جان ولورته ولې وایي خو اغلې سارا جان جان معنی د ویلي جان خو خیر دا فارسي باندې لکه چې خبرې کوي سارا اغلې سارا وبښئ. پوښتنه دا ده په پښتو باندې پوهېږي که نه فارسي به درته ووایم یو ځای کې دا به یو وخت د کوهوس و ما سره زه پوهېږم پښتو باندې مې پوهېږي خو فارسي به ورته دا پوښتنه ده. من میگم که دستاوردهای خانمهای بیسواد در افغانستان زیاد است و دستاوردهای دا ګناه نه ده، ګناه زمونږ ده چې ستا دې بحث ته راځو ناست یې. ښه ته مقصر نه یې، موږ خپله مقصر یو چې ته اوس غواړې موږ ته دا ثابت کړي چې بېسوادي او مېرمنو ته ښه ده او بېسوادي ښه ده. ګناه زمونږ ده، موږ خدای وهلي یستو. تاسو خو کوشش وکړو چې رانسئ خو سل کسان راغلي بېسواده چې که خو مجبور یې تاسو هم راسئ. سارا جان بفرمایید. اول خود سلام به همه دوستایی که در روم هست و روز مادر به تمام مادرای افغانستان تبریک میگم. خب دستاوردهای خانمای بیسواد معلوم داره زیادتر است، چون که خدمت شما مردار زیادتر میکنن معلوم داره که باز با چشم شما زیادتر دیدار میشه. یکی دوم زنی که سواد داشته باشه خب معلوم دار خب بیرون کار میکنه، اما قدر که بیرون کار میکنه شاید 2% 1% از این خدمت هایی که بر شما مردم میکنه کم شاید. از این خاطر دستاوردهای زنای بیسواد با چشم شما زیادتر دیده میشه و از این خاطر هم است که باز شما میگن که دستاوردهای خانم‌های بیسواد زیادتر است و باید هم بگید دیگه. وقتی که به زن به عنوان یک خدمتکار، یک کسی که فقط باید بشینه اولادار خورد و کلان کنه به یک جای برسانه دیگه دستاوردش همی باشه دیگه، باید هم شما به همین ترازو شما اول خو سارا جان طول یې ترازو نفهمیدم که کنه. خودتان نمایندگی با خانمای سوادار کردی یا بیسواد. امیره که اگه بر ما کنه بگوین که خو به همدغه د بېسوادۍ نښه ده چې ته د دومره باندې پوه نه شولې. تو اگر دیگه باز خود شما طول ترازو کنین باز میفهمین که ما کدام سر گرفته. خب مولای گپایتان خوب بود مگر دفاعتان بسیار ضعیف بود و ما دلیلشم بر شما میگم که خانمای بیسواد قدر و عزت شما را میکنه، به خاطر ازی شما میگیم که چطور کوي و دیگه کار میکنه. اول خو ما کار خانمای باسواد رئیس نمیفهمم که چی کار میکنه. در شبخانه که ببینید در سرجری که مرد نباشه اپریشن کردن نمیده.
باید مرد همین جامرش باشه تنهایی ښځه دا ډېر بې معنا خبرې زه لاړم. ما ویل چې ته رښتیا که مساویه به لرې او ښې خبرې به کوې او ښه قسم کوي دفاعګان کولی شي مریم ته خبرې سرجري وکنه کې ښځې دغه ته خدای دا خبرې هم د کولو دي ګوره زه فیضان تا صاحب. ته وایم ښه ته ما ته یو سرجري وښیه چې ښځه په تنهایي ځان خو ځې لاړ ته سرچ وکړي وایي ته دومره یعنې بې خبره یې. ځه والله که تا سره څو بات. قسم کوي که سړی ورسره درېږي په اپریشن کې سړی باید هلته ورسره ګایډ ورکړي دې باندې تاسو نه خبر د ښځو یوازینۍ ګیناکالوجي ده ښځې په ګیناکالوجي کې کار کوي د ما لا دې نه تکړه ګیناکالوجسټ په دې ټولې دنیا کې نشته. څومره چې د کلو ښځې په دې ګیناکالوجي کې تکړه دي د ډاکټر ټرنې کوم دغومره تکړه نه ده چې سبا کې ویلې ها فیضان صاحب دا څه وایه دوی یو لابراتوار لري وینه ګوري انفیکشن په واټ معلوموي دا کله امکان لري چې یو کلیواله ښځه دې ګنکالوجسته سي البته موږ په پښتو کې یو څه نوم لرو دایې چې هغه په انګریزي کې چې شي هیلپ بولي چې شي وایفې بولي ورڅه هېره سوله ګنکالوجسټي خو ډېر سخت وطنمال صاحب ته ماته غوږ ونیسه وره هغه به ودرېږه زه تا ته تشریح درکړم ممکن پوه شې وده اول د وینې انفیکشن هغه هم دې ته هم درته راځم دغه شیان تا ته ډېر زیات سخت ښکاري دا فارمیلیټیان نو څه غلط کړی دغه شفخانو فیضان صاحب په ډېر بخښنې سره دا اولي مثال د بحث ته خو ما ته غوږ ونیسه ته چله کې ما دا تاسو د شفخانو پېژندلي چې ساده خلک یې دا چپنې مپنې درته واغوندي دا نرسانې او دا شیان څوک له ستوني را چاپیر کړي څوک یې له لاسو درنه را چاپیر کړي څوک وینې درنه اخلي څوک خوله جګه که زبې لاندې اله ځان وتله اله چې راسه ستاسکوپ وګرځوه اله قد دې معلوم که اله هایټ دې معلوم که موږ خو دا کار ده دا د دې لپاره درته کوو چې تاسو په ځان مین کړو لکه دا مین چې را باندې یې نه دې وزن چینجان معنا لري نه دې فشار فیضان صاحب دغه ستا د هغه زه دفاع کوی شم که ماته یو دقیقه وخت راکوي نه ما خپله دفاع زه خپله هم کولی شم خو تا تاسې نه م وخت در کومه دغه ما چې وروسته ته وغږېږه زه صرف دومره درته وایم دغه کوم شیان چې په دې شفخانو کې کوي دا د هغو پیسو چې یا د انشورنس نه اخلي یا له تا نه اخلي د هغې د حلالولو لپاره یې له تا سره کوي نه په اپریشن کې دغه شیان مهم دي نه ضرور دي په ګیناکالوجي کې خو بیخي نه دي مهم تاسو پوهېږئ دغه شفخانې مفخانې چې دا پرون پیدا شوي او په افغانستان کې اوس هم نشته زه به ځان یاد کړم ځان به یاد کړم له ځانه ښه مثال نشته زه په شفخانې کې نه یم پیدا شوی زه په خپل کور کې پیدا شوی او ادې مې الحمدلله ښه ډېر بچي زېږولي دي او 15 کالو د لا ژوندی یو هم نه ده زېږولی دوم نه درېم او یو د ما لرې د تاسو ټولو اکثرو میندې داره که نه نه انفیکشن ورته راغی نه شفخانه ورته راغله دا اوسنۍ نه دي 14 سوارې به په امریکا کې د دې لپاره بیا یې چې ته ودرېږه ستا هګۍ خوړلي دي ولا دا خو هغه د پریګننټ ده چې دا باید په هفتې کې 2 وارې راولې چې موږ یې وګورو چې پالش مالش وکړو دا هم نو په لاره داسې روانې لکه زرکه ترینګن ترک چړینګن چړوک اخ ویښ اوخ ولې چې زه پریګننټ یم او هلته ورځي او پیسې پسې چارجوي ګړمبه چې کوم زه پریګننټه صاحب یم ته پوهېږې په اطرافونو کې د 9 میاشتو حامله داره مکمل ام مزل در سره کوي ام کار کوي 8 میاشتو نن یې بچی پیدا شي یوه هفته وروسته بیا خپلو کارونو ته وځي دا خو به 6 میاشتې بیا سر تړلی چرګان به خوري ولې ما ته ډاکټر ویلي ستا ولادت کړی ده ته به دا د دې لپاره نه کوي وطن مل جانه قربان دې سم چې د رښتیا هم دا خلک ته دا شی ضرور ده تیم په غلط کړی دا دغه ډرامې دي دغه دنیا دغه کاذبه دنیا په مخ په روانه ده دا دغه ډرامو لپاره دا کار کوي تاسو غلط کړي ما نشي غلطولی ګیناکالوجي په دنیا کې هیڅ مضمون نه فیضان صاحب وبخښئ چې بیا مې د انټرپشن وکړي
په خپله بزرګواري به مې بخښې، خو په افغانستان کې ستستیک وایي چې پر ولادت باندې 25% ښځې مړې کېدلې، ها اوس نه مړې کېږي. اوس نو دا دا د درته دا سټیټسټیک چې کومه که همدرد صاحب یو وار دې ماته هم همدرد ویلي ستستیک نمبر دې دقیق نه دی، 15% یې که 4% یو هم نسته. ماته غوږ ونیسه، وایي له ښاره زه راغلم نو نرخه ته خبر شوم. موږ یوه سوالګره ټولنه یو او موږ سوال په دې باندې چې ونه کړو چې موږ ټول مړه سو، مورټیلیټي ریټ د موږ زیات د موږ ته څوک پیسې څنګه راشي. موږ د رښتیا داسې نه ده چې ډرنکینګ واټر نه لرو، خو 4 ساعته په همدې پروپوزل یې لیکو چې وي نیډ ډرنکینګ واټر. سوال دغه سوالګر چې په کوڅو کې ولاړ دي تا ته څه وایي؟ وایي نن مې مړۍ نه ده خوړلې، پرون مې هم نه ده خوړلې، بله ورځ مې هم نه ده خوړلې. همدغه نن به یې داسې چرګان خوړلي چې هغه چرګ به له ډېره خیاله داسې اذان کو، داسې اذان دی. همدغه سوالګر خوړلي، خو ته نه پوهېږې. تاسو خپلو کلو ته لاړ شئ، لرو کلو ته لاړ شئ، لاړ شئ د تاسو په کلي کې په تېرو 10 کالو کې په اولاد څومره ښځې مړې دي. تاسو د قرآن وایي دغه اوس د 2 ملتو لپاره فکر کوئ، څومره ښځې چې تا په کلي کې نه ده مړه، د ما په کلي کې نه ده مړه، دغه د سپینو د چا په کلي کې مړه شوه، دا 15% ما نه لرې کلی د چا نسته د ښار. که به په تېرو 20 کالو کې د ما په کلي کې یوه ښځه په اولاد مړی، ما د قرآن وایي یوه دانه په 20 کالو کې په کورک که مړی، او ټولو نه زه خبر یم، زه هغه سړی یم چې په ټولو خبر یم، او شبخانه هم نسته کې. دا خدای پاک دا رقم ته هغه نه ده پیدا کړی. دا د خدای پاک په خدایي باندې یو شک کول دي چې خدای پاک تا دغه ساختار دی د ښځې دومره ګنده پیدا کړی چې د موږ بندګان نه یو دي. تا هغه راته وایي ثم السبیل یسره ثم اماته فاکبره. خدای درته وایي چې تا د ولادت لاره ما درته اسانه پیدا کړې، ته کولی شې چې په خپله مور دغه ماشوم په خپله پیدا کړي بې له ډاکټره. خدای دې دې تضمین لکه څنګه چې د قرآن مجید ته ویلي چې ان نحن نزلنا ذکره و ان له لحافظون. همدغه رقم ته د تولد لپاره خدای پاک قرآن مجید تضمین کړی چې دغه زه دغه د اذا السماء انفطرت په صورت کې ده، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا القبور بعثرت علم النفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلق فسواك فعدل الذي خلق فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبت. دغه آیتونه ورته وایي. ما طرف خدای رضا کوو، یعنې دا خو دا معنا لري چې خدای پاک تا چینهیي شی جوړ کړی. که زه د شبخانې والا کومک ونه کړم، تا دغه ښځه چې پیدا کړې ده دا ولادت نه شي کولی، پس دا مړه کېږي. پس تا دغه د ښځې لپاره چې کوم ولادت سیستم جوړ کړی دا تا غلط جوړ کړی. زه انسان به د تا په خلقت کې کومک هم کړي دا مړ کېږي. دا خو دا معنا لري. خدای پاک فیضان صاحب تاسو یو ډبرې ته سر نیولی دی. هغه زما یو اکا و، هغه اوتک و، ولدی اسمان څه ډبره غورځوي سر ورته نیسي. تاسو وګورئ د احمدشاه غازي 300 کاله د دې مملکت د جوړېدو کېږي. د افغانستان نفوس د ظاهرشاه تر وخته، د داود خان تر وخته 12 میلیونه نسو. نو صحیح په داسې حال کې چې هم جنګ وسو، اجازه راکړه، هم جنګ وسو، هم شهیدان وسو، هم مړي وسوه، یوازې په کابل کې 15 میلیونه خلک نو دا په دې باندې کېږي چې شبخانو بچ کړه جناب و شفاخانو نه اجازه راکړئ فیضان صاحب پاکو اوبو بچ کړله، میتفورمین بچ کړله. وطنمل صاحب دغه د یو دقیقه ماته اجازه راکړئ. مهرباني کاکړ صاحب، او دا دغه چې دی کوم خبرې چې فیضان صاحب کوي دا بالکل مطلق علمي دي. دغه ته پوسټ مډرنټي وایي. دغه پوسټ مډرنیزم چې دی که نه پوسټ مډرنایزیشن دغه علمي دغه چې کوم بحث قرار صاحب کوي ته پوسټ مډرنټي وایي. دغه څوک چې په دغه پوسټ مډرنټي باندې باور لري دا خلک دي چې دغه یونیورسل چې کوم تروت دی که نه، لکه مثلا تاسو یونیورسل تروت وایي چې مثلا دلته شفاخانې دي او ډاکټران دي دغه دي دا رد کوي. دا وایي چې نه داسې نه دی، دوی خپل هغه لري. مثلا په دې کې علمي نوم یې ورته هغه د پوسټ مډرنایزیشن ورته وایي. مثلا په دې کې دغه د فیضان صاحب د دوی دغه ارګومنټ دغه دی چې فرض وکړه لکه مثلا تاسو ویلی چې دلته دغه که سوات نه وي، که ډاکټران نه وي، که هغه نه وي که نه، د ښځې د ولادت په وخت کې په له منځه ځي، ځکه چې جراثیم او ډېر زیات نورې ستونزې دي. دوی به دغه ارګومنټ کوي چې دا خو ستونزې دغه د مډرن یا د اوسنۍ نړۍ ستونزې دي که نه، دغه کم مریضیان چې دي دا خو د مډرنټي سره راغلی ده
چې په دې کې مثلا دغه ایډز دی، په دې کې مثلا په هغه د کانسر دی، په دې کې دغسې نور مریضان چې دي که نه، دا خو هغه پخوا وختونو کې نه وه، مثلا د مډرنیتي نه مخکې خو دا نه ول. یعنې صحیح ده چې اوس علم ترقي کړې ده، پرمختګ یې کړی ده، خو مثلا په دې کې که دغه مډرنیتي بالکل نه وای، خو دغه هیومن چې انسانان چې دي که نه، دا خو اگزیست کړی که نه. لکه زموږ نیکونه زموږ په تناو که نه، مثلا په زرهاوو کاله کېږي که چېرې دلته د نړۍ تاریخ سلی و، د انسانانو تاریخ ولولي که نه، دا خو it's a millions years of history. نو دوی بیا څنګه سروایو کړی دی که نه په دې کې نه دی. نو دغه د فیضان صاحب آرګومنټ چې دی بالکل والد دی. هغسې خلک شته د په امریکا کې هم دي، مثلا ماستریانې لري، ډاکټریا لري، پی ایچ ډي لري، همدغه بحث چې فیضان صاحب کوي دوی هم کوي چې دغه موږ په دغه پوسټ ماډرنایزیشن ته وایي، دوی دا ټول شیان رد کوي. دوی مثلا دغه یونیورسل چې دی یو یونیورسل ترو دغه دی چې ټول خلک یوه خبره کوي، وایي ډاکټران ښه دي، نرس ښه دی، دغسې نور ښه دی، خو بیا هغوی دغه ارګومنټ کوي چې دغه ډاکټري یا دغه چې دی سره د دی چې ډېر زیات د انسانانو په ژوند ته یې هغه ورکړی، دا خو بیا یو بزنس دی که نه. مثلا یو دغه تجربهخانه چې دی یو تجارت دی، په دې کې خو د مریضان چې دي دا کسټمرز زه دي. دا درته ثابتولی سم چې دغه مرضونو په تولید کې دغه د ساینس په تولید د مرضو کې کار کوي، د دې په خاطر چې خپله میډیسن په خاطر کوي. په امریکا کې په ټوله دنیا پرېږده، په امریکا کې دا نون خبره ده چې په دنیا کې ډېر زیات کرپټ سیستم چې ده هغه د فارماسیوټیکل ده. کرپټډ سیستم ان د ورلډ از فارماسیوټیکل. دا چې وطنمل صاحب عام یو څه اندازه پورې کنټامینیټ شوی دوا ده، نو په دې کې زه ورته ام سوري وایم، او د ما دې بحث ځکه ډېر ما ته خوند نه راکوي چې کوي استدلالونه نه زه خبرې نشم کولی. یو خبره جناب فیضان صاحب که نه، دغه ټول ارګومنټ په دې کې دی. مثلا فرض وکړئ دغه څو ورځې مخکې د پاکستان او د هغه جنګ و، دغه د یو نیوکلیر ساینټسټ خبره ده که نه چې خپله 50 کاله دغه نیوکلیر ټکنالوژي څېړنه کړې ده، څېړلې ده 50 کاله. he researched it for 50 years. دا یې دا خبره کوي، وایي دغه مثلا پاکستان او هندوستان چې دی تر ټولو ضعیف هغه نیوکلیر وار هیډز دوی لري. وایي دوی دواړه تر منځ کې جګړه وشي که نه، دغه ویډیوز دلته پین کوم، تاسې به یې وګورئ. وایي د دوی دواړه تر منځ کې جګړه وشي، په دغه 15 کلونو کې د ټول نړۍ له منځه ځي. مثلا پاکستان او هندوستان سره جنګ کوي، په کاناډا او په استرالیا او په نیوزیلند کې په دغه ډېرو ځایونو کې د ټول خلک له منځه ځي. او دا دلیل وایي چې کله دغه په اتمي اسلحې استعمال کړي، دوه هېوادونه یو بل په سر، هلته بیا یو رقم ته بلاک سموک، یعنې یو تور اسمان یو رقم ته دوړې راپورته کېږي په دغې چې دا باندې دوړې خو تر زه ته کاکړ صاحب یو ورځ بحث کوم چې اوس دا بحث هغې خواته موږ تاسو دلیلونه ډېرېږي، مکه دا نور وغږېږي چې ما خبرې را یادې شي، ځکه ما نه بیا خبرې زه یې په ادرسو سره بیا ما ورته بحث نه مقصد زه صرف دومره وایم چې دغه ستا خبره چې دی بالکل علمي دی. زموږ په پوهنتون کې مې لوستی دی دغه پوسټ مډرنیټي، تاسو ورشئ وګورئ په ګوګل کې پوسټ مډرنایزیشن ته وطنمل صاحب دغه چې دی یو والد ارګومنټ دی، او دغه ارګومنټ یوازې فیضان صاحب نه، مثلا فیضان صاحب خپل هم ډاکټر دی، مثلا پی ایچ ډي والا ماستریانې د ټول خلک همدغه ارګومنټ کوي چې دغه پوسټ مډرنیزم دغه یونیورسل ترو چې دی دا بیخي رد کوي. کاکړ صاحب قرآن مې دی که نه په دې شي باندې ما چټ جي پي ټي ته ویلي، نه مې ما د خدای او قرآن که د چا مقالات لوستي، زه په خپله په دې شي باور لرم وروره، دا د ما ذهن دا شی نسي قبلولی. ګوره د انسان په دې سیستم کې دغه وینه ده، د مېرمنې په ولادت کې د ماشوم سره چې کله دا تولد کېږي وبښئ، په دې کې ډېره مهمه خبره دا ده چې دغه وینه ودرېږي. وینې ته خدای پاک دا خاصیت ورکړی چې په خپله ودرېږه. دا د ډاکټر کار نه دي، ډاکټر ودرېږي چې دې ته ترومبوسایټس وایي. لکه څنګه چې په مرمۍ ولګېږې، ته چې په مرمۍ ولګېږې که ډاکټر نه هم د تا وینه درېږي. همدغه وجه ده چې په دې ځنګل کې دغه حیوانات ډاکټران نه لري، دا لګېږي، زخمیان کېږي، خو دا په خپله جوړېږي. دا ولې په خپله جوړېږي؟ دا د حیوان کمال نه ده، دا د وینې خپل کمال ده. وینه چې ده یوه برخه د وینې چې ډېره مهمه برخه ده، هغې ته ترومبوسایټس وایي. ترومبوسایټس یوه وظیفه دا ده چې دا کله
د انسان نه بهیږي د اجل او مای ګاډ چې په کومه طریقه باندې دی دا جالونه جوړوي او دا وینه دري ما ډوکي ورته زبېسي دا رقم لکه ډاکټر چې لګي خپله وینه ډاکټر ده دا وینې داخل کې ډاکټري ده وطن مال صاحب خدای پاک تا ته داسې یو هغه نه درکاو چې ته په خپل دا کار ان صاحب بعضې وختونه ډاکټر چې کلیرنس د عملیات ورکوي اول یې وینه ګوري چې د ده وینه بندېږي که نه بندي که نه بندېدل دوا ورکوي چې اوکې هغه ولې هغه دغه ده چې د تاسو ډاکټرانو د زیاتو دوايانو د خوړلو له امله د تاسو د وایرسونو د تولید کولو له امله د تاسو د غیر ارګانیک خوراکونو له امله دغه انسانانو په بدن کې ځینې ډیفیشنسیانې رامنځته کېږي چې دغه ډیفیشنسیانې د دې سبب ګرځي چې تا وینه ډېره مایع سي او ونه درېږي کله چې ته نیچر ته رجوع وکړې حتی تر دې تا ته وایي ته نیچر ته رجوع وکړه زیاتره وخت کې تا ته تداوي دا ده چې نیچر ته لاړ شه ته چې نیچر ته لاړ شه وینه دې پخپله جوړېږي تا خرابه کړې جناب وطنمل صاحب تا او د ما ستونزه دا ده چې ته فکر کوې چې دغه ډاکټر موږ سره کومک کوي او دغه ټول شیان اوس دغه که واکسینونه ګورې که مثلا برست کینسر ولې رامنځته کېږي څوک چې کومې مېرمنې چې ولادت نه کوي یا کوم ماشوم ته شیدې نه ورکوي موستلی دوی په برست کینسر باندې تمامېږي ځکه نیچر ته چې نیچر کې ګوتې وایې مریض کېږي لنډه اوږده دا ده هغه نیچر چې خدای درته جوړ کړی که په ونې کې ګوته وایې ته مریضېږې که په اوبو کې ګوتې وایې ته مریضېږې که په فوډ کې ګوتې وایې ته مریضېږې که په اکسیجن کې ګوتې وایې ته مریضېږې که د اوزون په طبقې کې ګوتې وایې ته مریضېږې ته په نیچر کې ګوتې مه وایه او ډاکټري هم له منځه یوسئ شفاخانې هم له منځه یوسئ د نیچر کې ګوتې ویل هم له منځه یوسئ که تاسو مریضان سوئ او مړه سوئ زه قرآن درته په مرضو به ته نه مړ کېږي بل شی به کېږي مګر ته خو اوس د انسان مرګ پسې راغېستی ته خو یو په موټرو باندې د کال د چا خبره 50 میلیونه 100 میلیونه وزن تیارو باندې څومره وزن په کشتیو کې څومره وزن په ګولو څومره وزن په اتوم بم څومره وزن په کلاشینکوف څومره وزن په ګرنیټو څومره وزن په فیضان صاحب ولاکه اجازه درکم چې ته موږ مسلیډ کوې به مونه ګوره موږ د ملریا مخنیوی وکړي موږ د انسانانو چې نارینه دغه پیدا کوي پروستات ایشو پیدا کوي دا ټول مرضونه و چې مهلک دي چې انسانان یې وژل نن ورځ د پروستات څخه انسانان نه مړه کېږي د ملریا څخه نه مړه کېږي د شري څخه نه مړه کېږي د کوي څخه نه مړه کېږي د زکام د وایرس څخه نه مړه کېږي تاسو په دې په خبر یاست تا دغه ټول مرضونه میاشتې سره یا یوه دقیقه نه یو پوښتنه در کوم د تا د کلاشینکوف ډېر خلک مړه کړي دي که د میاشتو او دا تا ټول مرضونه ستستیکې نه دي رامعلومه افریقا ټوله په ملریا اخته ده مریضه ټوله نه ده امریکا نسته ملریا نسته هېڅوک په ملریا نه اخته کېږي تاسو ګورئ چې د مخه د ژوند اکسپیکټیشن 80 کاله و په افغانستان کې 45 کاله و نن غرب د علم د برکته لایف اکسپیکټنسي 80 years ده 80 کاله ده آیا دا به په علم سوی ده که په علمي وطنما صاحب ته نن ډېر د همدرد په موږ کې ته ودرې دا نور وغږوم ته ټول په ما ته ریفرنسونه د هغه راکړی ته آلریډي مسلیډ سوی ته اوس وایې چې موږ مه مسلیډ کوه زه دې روغې لارې ته راولم چې چا مسلیډ کړی زه غواړم دغه مسلیډینګ نه یو خبره زه وکړم د فیضان صاحب لاند کې اجازه وي مهرباني بیا به وایي سکنی وغږېږي بیا به همداسې او صحیح ده بخښنه غواړم داسې دی که نه دغه په ارګومنټ چې دی دا د دواړو طرفه قوي ارګومنټ دی خو دغه کوم خبره چې فیضان صاحب کوي دلته زه دغه لپاره د پورته ما چې کوم شی لیکلی په دغه کې فلمي هغه کې ادبیاتو کې دته پوسټ ماډرنیزم وایي که نه هغه پوسټ ماډرنیزم کوم خبره چې فیضان صاحب کوي دا موږ په پوهنتون کې لوستې ده دا یو مضمون دی او لکه یو تیوري ده چې خلک وړاندې کوي او ډېر خلک په ده باندې باور لري په تاسو یو 15 دقیقې ویډیو ده تاسو وګورئ خو دغه د فیضان صاحب خبره هم درسته دی مثلا دا وایي چې دی اوس زه بیا داسې وایم چې اوس دغه ځینې خلک دغه ډېرو دواګانو ته عادت شوي دي خو که چېرې تاسو مثلا اوس دغه جنزي ته وګورئ که نه جنزي یو میلینیلز دغه میلینیلز چې په د میلینیلز کې موږ او تاسو هم راځو که نه دغه جنزي او میلینیلز دوی اوس بیرته له سره هغه کوي زه به تاسو یو څو بېلګې وړاندې کړم
دوی اوس دا مثلا کم کریمونه چې پخوا خلکو استعمالول دغه د مخ لپاره کریمونه په دې کې ډېر خلکو کنسر نیوه دوی اوس ورځي دغه د غوړي نه لکه دغه د غوا غوړي نه موږ چې ورته هغه ورته وایو دغه سوچه ورته غوړي چې ورته وایي که نه روغانه زر چې ورته په فارسي کې وایي بیف تال ورته دوی په انګریزي کې وایي که نه اوس دغه بیف تالو چې دوی استعمالوي سکن هم ښه شوی دی او د هغې تر څنګ هغه د په ډېر مثلا نور عوارض نه لري مثلا ډېرو خلکو لکه د زړه د په قوي کولو لپاره دوی به شپږ دوايانې خوړلې اوس یو بل زه تاسو ته وایم څوک چې بیا تکلیف لري هغه بیا زه ورته ټکس کوم او دا ما خپله تجربه کړې ده زموږ په کور کې څوک مریض و یعنې دا د اسمان نه ځمکې ته ښکته شوی دی یو رقم ته توتان هغه ته هاوتنبري وایي هورتنبري سوري هورتنبري لکه چای غوندې تاسو چې د صحیح سهار وڅکئ هغه سړی چې دا یې څکلی د 5 دوايانې نور نه دی خوړلي نو دغه جنزي او میلینیل چې دي بیرته هم دغه نیچر ته مخه کوي کوم خبره چې فیضان صاحب کوي دغه مورن میډیکیشن کې چې دی په دې کې ډېر زیات ساید افیکټس دي په دې کې مثلا دغه کریمونه رانیولی دغه دوايانې د ټول شیان دا اوس بیرته هم دغه ټول خلک چې دي کوم خبره چې فیضان صاحب کوي بیرته ټول خلک دغه د پوسټ ماډرنیزم بحث شروع کوي چې دا د 1913 نه شروع شوی دی دغه پوسټ ماډرنیزم پوسټ ماډرنیزیشن په دې کې خلک هم دغه ارګومنټ کوي چې دغه ماډرنیزیشن سره موږ نشو کولی چې یو ښه حکومت رامنځته کړو یو ښه نړۍ رامنځته کړو او د هغې تر څنګ موږ ډېر شیان مو بایللي دي یعنې 15 دقیقو کې که دلته یو اتمي جنګ وشي دغه ټول نړۍ لکه ټول انسانان حیوانان دا په اوبو کې چې څومره هغه دي کریچرز دي که نه په 15 دقیقو کې د ټول خاورې سره خاورې کېږي ټول له منځه ځي نو دغه د پوسټ ماډرن چې کوم بحث دی داسې وایي چې وروره په دې کې مو انسانانو ګټه نه ده کړې په دې کې ډېر زیات تاوان کړی او دا یو غلط ارګومنټ دی مننه د تا ټولې خبرې تاییدوم خو دا یو خبر دې ردومه چې ته وایې چې دې کې د فیضان بحث هم صحیح ده دا جمله دې صحیح نه ده ته باید داسې ووایې چې لږ همدغه د فیضان صاحب بس دی همدغه د فیضان صاحب بس دی او داسې باید ووایې چې د وطنمل صاحب د خبرې مې یو څه اندازه پورې ممکن صحیح ښه دا وروستۍ خبره ډېر زیاته غواړم فیضان صاحب د وطنمل صاحب خبره تر دې پورې درسته ده تر څو چې د څېړنه وشي چې مثلا مختلف مریضانو لپاره کوم مختلف هغه بوټان یعنې هربس هغوی مفید دي مثلا ما خپله دغه د زړه لپاره چې زموږ په کورنۍ کې موږ مریض لرو او د فشار لپاره یو شی مکشف کړی دی او زه تاسو ته دا په ګارنټي سره درته وایم چې تاسو دغه شی وخورئ که نه د یو پیاله چای سره 15 دوايانې به تاسو پرېږدئ یعنې وطنمل صاحب خبره تر دې پورې درسته ده چې دغه نور کشفیات وشي چې دغه نور هربس نور شیان خلک هغه کې څېړنه وکړي چې د کوم مریضانو ته ګټه کوي نو په هغه کې بیا زه 100% په دې کې یم چې دغه مورن میډیکیشن چې دی دا هېڅ په درد نه خوري that's my opinion صرف دومره کوي چې د ما بوټی راته ښایي چې دا وخوره د خپل بوټی خو نه جوړوي د ده بوټی چې جوړ کوي هغه صحیح نه ده په هر حال سکنای صاحب مهرباني